کہ حضرت آدم علیہ السلام رب العالمین دا اسمان مسئلہ دا خپل بیبی را کوس کو یو بل نډیر لري لري په دنیا کې په دې ځمکه کوس شو. آدم علیہ السلام په دې هندوستان کې یو جزیره د سرندیپ وته وایي هغې کې کوس شو او بیبي حضرت حوا علیه السلام په جده کې کوس شوه. کومې جامې چې ځان نه تو کړې وې نو هغه پاڼې وې. د جنت د بوټي څوک وایي چې د کدو بوټي یا هر یو چې دی د هغې پاڼې د ځان نه تو کړې وې او هغې کې د اسمان نه راکوشو. کوزېدو سره غمونه شروع شو، تیاره، غم، تکلیف، لوږه، ناره، تنده، یخني، ګرمي، دا ټول څیزونه په جنت کې نشته او دنیا کې شته. بل د یو بل نه لرې کوشو. آدم علیه السلام هم څوک نینې هېڅ نشته او بیبي حوا چې ده نو هغه هم څوک نینې انسان سر نشته دی نو همدغه دوه کسه دي. الله ته جاړي او زاري کوي او دومره ژړا او فریاد یې شروع کړ چې روایاتو کې راځي د فرشتو پې رحم راغی. فرشتو الله ته سوال وکړ چې الله دا دوه کسان دي او الله تا خو د جنت نه ځکه چې د جنت نه یو سړی وباسي دنیا خو جیل دی. جنت کې خو هېڅ قسمه غم نشته، دلته شته. هلته رودسمادي تکلیف نشته، دلته شته. هلته خوراک مفت میلاویږي، دلته به کار کرونده کې. هلته تیاره نشته، دلته تیاره ده. هلته بسترې او ښه خوشحالي ده او دلته هېڅ هم نشته، ټول غم او تکلیف. په جړا سر و په دې هم چې دا څه په مصیبت کې مبتلا شم، بهترین ځای نه راووتم، دا څه په غم واوړېدم او بیا په دې هم خفه و چې الله هم خفه شو که نه. دا خو چې الله راولېږل خو د غصې د وجې نه راولېږل. نو جړا او فریاد او زاري وي. فرشتو الله ته سوال کو چې الله په دې دواړو رحم وکړه. او دوی هم د الله نه څه کلمات زده کړي، الله ورته په زړه کې اچولي چې دا وایه نو زه به رحم وکړم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا الله مونږ په ځان په زور زیاتې کړی، تا وې بوټي له ګوتې موټ مونږ یوړل. اگر چې د شیطان د قسمونو د وجې د دې نه یېره وه خبره. فنسي ولم نجد له عزما. الله وایي چې قرآن کې چې دوی ورته شیطان قسمونه وخوړل چې ګورې زه درته رښتیا وایم دې بوټي له ګوتې یوسئ. د الله د هغه نوم او د قسم سره ته هغه خبره بلکل یېره شو چې مونږ الله منې کړي یو. عزم اراده نه وه خو بس یېره شوه خبره. قسم یې ورته وکړل چې ته قسم خو یې لیدې نو اورېدلې نو. بهر کیف یا الله مونږ په ځان زیاتې کړې دي. وان لم تغفر لنا وترحمنا، خدایه که ته مونږ ونه بخې او الله که ته به مونږ رحم ونه کړې لنکونن من الخاسرین، پروردګاره مونږ به نور هم تاوانیان شو. څه خو شو خو نور به هم شو. خسران او تاوان کې او مصیبت کې به الله پرېږدو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دا دعا به کوله او دا د قرآن دعا ده او د آدم علیه السلام نه الله نقل کوي. نو چې یو سړی دا وایي چې یا الله ما په ځان زیاتې کړی دی، په دې الله ګوره ډېر زیات خوشحالېږي. اوس هم چې دنیا کې هم څوک چا سره زیاتې وکړي او دې ورشي او جرګې شروع شي او ننواتې شروع شي، نو سړي زړه نه نرمېږي. خو که دې ورغې او ده ورته دومره مو چې وروره بس ما زیاتې کړی ما معاف کړه، پټکې بیا معاف کوي. دا د دوه کسو روغه چې نه راځي که نه نو دا هر یو ځان ته لوی وایي، یو هم ځان کمزوری نه ګڼي. یعنې که یو لږه اوږه ښکته کړه چې ما زیاتې کړی دی وروره ما معاف کړه، هېڅ هم نشته. او الله ته چې دی دا ووایي چې الله ما زیاتې کړی. مغفرت او رحمت پروردګاره ستا په اختیار کې دی، په دې الله خوشحالېږي. نبي علیه السلام به یو مخصوص دعا کوله، رب انی ظلمت نفسي ظلما کثیرا وانه لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم. دا به نبی علیه السلام فرمایل رب انی ظلمت نفسي، الله ما په ځان زیاتې کړی، ظلما کثیرا ډېر زیاتې مې کړی. نو نبی علیه السلام خو په ځان زیاتې نه وې کړی، امت ته به یې اوروله چې داسې وایې په ځان مې زیاتې کړی ظلما کثیرا وانه لا یغفر الذنوب الا انت. یا الله ګناه بخنو والا بې ستا نه بل څوک نشته. ورسونه د عجزې الفاظ شو، ګناه بخلو والا بې ستا نه بل څوک نشته. فاغفر لي مغفرة من عندك، الله د خپل طرف نه را باندې بخشش را وروری، مې بخه ته مې وبخې. وارحمني، او الله رحم را باندې وکړې. انک انت الغفور الرحیم، الله بخونکی هم ته او رحم کوونکی هم ته. ګور عاجزي پکې راغله چې توبه دې الله ته وویستله او عاجزۍ اظهار دې وکړه، بس یقین سره دا وګڼه چې الله به دې معاف کوي او بخي به دې. نو آدم علیه السلام هم لویي ونه کړه، کبر یې ونه کړه. ربنا ظلمنا انفسنا، یا الله مونږ په ځان زیاتې کړی دی، فاغفر لنا فرحمنا، مونږ وبخه په مونږ رحم وکړه. الله ته چې
فإن لم تغفر لنا وترحم تا ونه بخلو تا رحمونه کو لنكونن من الخاسرین ډېر لوی تاوان کې به پرېوځو تاوانیان بشو دا دعا کول او جړل او بیبي حوا هم الله ته به جړا کول او جړل به دعا به کول یو بل نه ډېر کافر لري کړه چاته جلو چاته هندوستان یو بل پسې ګرځي سو ته الله د لارې برابرای د عرفات په لوی میدان کې یو بل سره ملو معرفت په جنګلو په دغه لوی میدان کې را یو بل په جنګل سی اطمینان حاصل شو ځکه چې دوه کسه یو بل سره یو ځای په خوشحالۍ اوسېږي یو بل نه جدا شي جدایي لا مصیبت دی بیا چې یو ځای شي جون شروع شو دواړه یو ځای شو خو چې یو ځای شو د الله ګوره دنیا د امتحان ځای دی جنت کې خو ورته وایي فکلا منها رغدا حیث شئتما چې کوم ځای م خوښوي خوراک کوئ کوم ځای چې م خوښوي جنت ستاسو ځای دی دنیا کې اوس دا قصې پیسې نشته خو چې څنګه ښځه خاوند سره میلو شو او د دواړو خپل جون یو ځای برابر شو وی ځای اوس شا به خپل کاروبار شروع کړي ډوډۍ به اوس پکاري کوي ډوډۍ به څه کوو یوازې د اونو په پاڼو خو ګزاره نه کوي الله ورته د دې زمیندارۍ دا چلونه وښول غنم دا تخم شا به کرئ دا پټې دی دا سسکوره ده او صیبه دا غوی دی او دا غوا ده او دا ورپسې یوې ده دا بخور دی تکړه شه اوس هلته ما وي تیاره به خورئ او دلته به ځان له اوس پخپله پیدا کوئ دا بیماری ده د دې دغه علاج د سپیرکۍ به خورئ دا دارو درمل دي تږې شوې دغه اوبه دي دغه اوبه بس کې دغه غوښه ده او دا ګډ او چیلی دا به حلالۍ او دا به پخی اور له به کوکي ورکې محنت پکې اوس بغیر محنت نه کار نه کوي نو د دنیا دا ټول نظام ورته الله ښځې خاوند ته ښودنه شروع کړه او بیا د دواړو اولاد هم شروع شو بچي هم پیدا کېدل شروع شو زمونږ په عوامو کې یو غلطه خبره مشهوره ده یو بچی به سار کېده یو ماښام دا دروغ خبره غلطه ده لکه د عام انسان چې څنګه اولاد کېږي کال کې 9 میاشتې کې دقسې به د آدم او د حوا د دواړو علیهم السلام اولاد به کېدل صرف دومره و چې برغوني به کېدل یو هلک او یو جینۍ دا ولا الله یو خپل نظام برابر کړی چې یو ځل به دوه هلکان یو هلک او یو جینۍ برغوني به پیدا کېدل نو کار شروع شو ګرونده شروع شوه کوټه ځان له جوړه کړې هغه شروع شوه او ورسره یې په بله موشی لازم کړه الله وی زما یو کور دی هغه جوړ کړې کوم ځای جوړ کړو زه دلته لاره ښیم نو بیت الله له راوستل نو چې دا کوم موجوده ده بیت الله جوړ دی دا ځای ورته الله وښو وی دلته یو بیت الله جوړ د دې نه مخکې دا بیت الله فرشتو جوړ کړی فرشتې په اسمان کې اوسېدل بره چې کله الله ځمکه پیدا کړه ځمکې ته فرشتې راکوزې کړې بره به فرشتو په لوح محفوظ کې د الله عبادت کو چې ځمکه جوړه شوه راکوز شو یا الله موږ له د عبادت یو ځای راکړي د زمرودو په کاڼي کې یو بیت الله بالکل د زمرودو په کاڼي کې یو ښایسته ښکلی بیت الله هغه الله ورکړه وی دا یو ځای او چې دا کوم ځای اوس موجوده بیت الله پروت دی دقه ځای ورته الله وکړو دا ځای ورته الله دلته یې کېږدي فرشتو هغه کېښود وی طواف ته شروع چې کله فرشتو طواف شروع کړ عبادت یې شروع کړ بیا پیریان په مخ د ځمکه پیدا شو هغې پیریانو فساد او جګړې جوړې کړې نو هغه بیت الله ته الله یوړو هغه غونډ د زمرودو په کاڼي کې چې کوم بیت الله و پورته لاړ اسمان چې آدم علیه السلام کله بیبي حوا راکوز شو وی بیت الله جوړ کړې یا الله کوم ځای کې جوړ کړو وی ځای نښه درته زه ښیم جبریل علیه السلام راغی ځای ورته وښو دلته یې جوړه کړې ښځې خاوند دواړه لګیا شو ښځه ورسره په خپله خټې کوي بیبي حوا په خپله ورسره د غرونو نه کاڼې راوړي او آدم علیه السلام لګیا دی یو تیږې ږدي او بنیادونه کنی او بیبي ولا خټه ورکوي او بیت الله جوړ شو جنت نه راغلي دي نیازبین لاسونه او په هغې لګیا دی کار شروع شو چې د حجر اسود برابر شو آدم علیه السلام چې د جنت نه راته نو 10 څیزونه یې ځان سره راوړي هغه 10 کې یو حجر اسود او دا تک سپین او اعلی مزیدار لکه د پیو په شان دی نبی علیه السلام فرمایي وی حجر اسود د جنت کاڼی دی او دا اشد بیاضا من اللبن کان اشد بیاضا من اللبن دا د پیو نه زیات سپینو تک سپین خشته سودته خطایا بنی آدم چې ګناهګار ته طواف کوي د دې انسان دا ګناه لکه د مقناطیس ځان ته راکاږي دې سره تور شوی او د انسان د سر عمره راکاڼی خشته ښکلې رڼا به یې کوله تک سپین مزیدار چې د جنت کاڼي وي او الله ورته خولي چې ځان سره یې یوسه او بیا د عبادت دپاره به یې ږدي نه به ډولۍ سونی هغه حجر اسود یې راوړه او د بیت الله چې کوم مشرقي ګوټ دی په هغې کې کېښود چې کله بیت الله شریف جوړ کړ
نو د دروازې مبارکې سره اخوا کې 2 رکعته نفل وکړل. اوس هم چې خلک طواف کوي 7 چکر یې ووهلې، الله ورته ووایي چې دا حجر اسود د کوم ځای ولګوه دې نه شروع کړه، تاویږه 7 چکر یې ووهه، 7 چکر یې ووهلې. اوس څوک هم وي دروازې سره خوا کې 2 رکعته نفل وکړه. ښځې خاوند د دروازې سره خوا کې 2 رکعته نفل وکړو. اوس هم چې څومره خلک د بیت الله طواف کوي د حجر اسود نه شروع کړي، 7 چکر په حجر اسود ختم کړي، او بیا مقام ابراهیم ورته وایي دروازې والا طرف ته هغې سره یا د هغې نه شاته ودرېږي، بیت الله ته مخکې 2 رکعته نفل کوي. فرشتو هم ورسره طواف کو. نو آدم علیه السلام د فرشتو نه تپوس وکړ، ویلي طواف کې به څه وایو؟ تاسو څه وایه چې دا طواف کوئ؟ زه به څه وایم؟ وایي موږ خو د پخوا نه یو کلمه زده کړې ده او هغه وایي، هغه دا ده چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سبحان الله، الله د هر عیب نه پاک دی. مونږ کې خو هر قسمه عیب شته او په رب العالمین کې هیڅ قسمه عیب نشته. نه ستړي کېږي، نه وږي کېږي، نه بیماریږي، نه وده کېږي، نه ولا تکلیف راځي، نه ولا مرګ راځي او نه ولا خوب راځي. دا د الله صفت. والحمدلله خشته چې ښکلې څومره صفتونه دي د دې ټولو مالک الله دی. ښکلې صفتونه چې تا ته کوم صفت خشته ښکاري دا په الله کې شته. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. د عبادت لایق بغیر د الله نه بل څوک نشته. والله اکبر، الله ډېر لوی دی. موږ خدا د الله نه زده کړي یو او چې د بیت الله طواف کوو هم دا وایو. آدم علیه السلام ورته وایي یو ټکي پکې زیات کړي. وایي هغه څه دی؟ وایي هغه دا دی چې ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. او معنی هم درته وکړم، لا حول ولا قوه د شیطان نه او د ګناه نه بچ کېدل او په عبادت طاقت دا بې د الله نه نه کېږي. لا حول نشته بچ کېدل د شیطان نه او د ګناه نه، بلکل ادې نه بچ کېدل نشته مګر د الله په ذات پسې بچ کېږي. ولا قوة په عبادت طاقت دام د الله د ذات نه بغیر نه کېږي. هغه ذات چې ډېر لوی دی، ذات هم ډېر لوی دی او صفتونه هم ډېر خشته او ډېر مزېدار دي. وایي دا ورسره زیات دا کلمات چې دي دا ډېر بهتر دي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کوم انسان په یو مجلس کې ناسته وکړي او په هغې کې غیبت وکړي، په هغې کې دروغ وایي، په هغې کې ګناه وکړي او دا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ووایي، په دغه مجلس کې چې څومره ګناه کړي دا ټوله به ورته الله وبخښي. او دا د فرشتو تسبیح ده. فرشتې د الله په نزد دا تسبیح وایي. او چې څوک زیات وي غریب یم فقیر یم د روزه درک مې نه لګي، نو چې دا کلمات څومره زیات وي هغه به الله مالداري. لا حول ولا قوة الا بالله. یو صحابي فرمایي وی د نبی علیہ السلام سره شاته په څاروي ناستو او ما وی چې لا حول ولا قوة الا بالله. وی پیغمبر علیہ السلام دا کلمه واورېده، وی ما ته وی چې دا خو د جنت د خزانو خزانه ده. او لا حول ولا قوة الا بالله د 3 بیمارو علاج دی. د څومره بیمارو علاج دی؟ 3 او په دې 3 کې راکوټې بیماري دا ده چې هغه غم چې د هغې چاته پته نه لګي چې دا د څه د وجې نه راغلی دی. هغه غم چې د هغې سبب نه معلوم، دا پکې وله بیماري ده. د 3 بیمارو علاج لا حول ولا قوة الا بالله. نو دا ورد ډېر کوئ، سبحان الله والحمد لله. وایي لغوندې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. دا ډېر بهتر ورد دی. ګوره سبحان الله پکې راغی، الحمدلله پکې راغی، الله اکبر پکې راغی، لا اله الا الله پکې راغی، لا حول ولا قوة الا بالله پکې راغی، دا الله ښکلي صفتونه العلي العظیم دا پکې راغلی. خامخا شواروس کې یو 200-500 کرته لازمن وایي، ډېره لویه فایده ده پکې او رب العالمین پې ډېر زیات خوشحالېږي. او زنانو ته وښایه ګور نارینه په عبادت کې دومره تکړه نی لکه زنانه چې په عبادت کې څومره تکړه. نو که تاسو دا زنانو ته وښوله او زنانو یې شروع وکړه نو چې هغوی یې وایي او څومره ثواب یې کېږي د هغې هغه به نه کمیږي او د هغې عمره به تاسو له الله درکړي. نو آدم علیه السلام د بیت الله نه طواف شروع او دا کلمات به وي. دی خو بچي پیدا کېدل شروع شو، زمینداري شروع شوه، کاروبار شروع شو، جامه جوړول. جامه هم نه وه پاڼې ته وکړې وې، الله ورته چل وکړو چې دغسې به اوس پنبک به کرې، هغه پنبه به زرغونېږي، هغې نه به بیا صاحبه په سرخه باندې دانې وباسې. سرخه ده کابل شی دی پخوا چې به یې تېسته علاجي، په علاجي به دانې وباسې، بیا په سرخه به د هغې نه تارونه وباسې، بیا به سپنسي جوړی او د هغې نه پس به بیا ځان له جامه جوړی، بیا به اغوندي.
دا ټولې قصې پسې په غریب باندې په تکلیف سره دا شی لازم شي او زمینداري به هم کوي. ټول نظام په دې دواړو راغی ځکه خېټه د ډوډۍ غواړي، کوټه جوړول دي، دې خوا جامه جوړول دي، د اور او د پخلي قصې پسې دا هر څه ورته رب العالمین وښودل او په هغې کار شروع کړه. اخوا د عبادت چلې ورته وښو چې شابه شپېته حجونه آدم علیه السلام، یو روایت کې 40 راځي، په بل کې 15 راځي چې 15 خو یې حجونه کړو. حج له به باقاعده د بیت الله خواله راته شروع کړل، عبادت هم شروع شو، بچی هم پیدا شو. د الله امتحانونه او ابتلاعات شروع شو. قاعده به دا وه زمونږ په شریعت کې خو د رور او د خور په منځ کې نکاح نه کېږي. اوس هغې کې خو بل څوکونه بغیر د رور او د خور نه ټول رونه خویندې. نو الله دا یو نظام ورله جوړ کړ چې د کم هلک او جینۍ برغونه پیدا شي دی به یو بل سره نکاح نه کېږي. نو چې یو کال به کم هلک او جینۍ پیدا شو نو هغې له به یو بل سره نکاح نه کېدله، او چې بل کال به کم هلک او جینۍ پیدا شو نو د یو کال هغه جینۍ به د بل کال هغې هلک سره کړه او د هغې کال هغه جینۍ به د بل کال هلک سره په نکاح کړه. اتفاق داسې وشو چې د آدم علیه السلام یو زوی پیدا شو چې هغه نوم قابیل و، دا مشر و. هغه سره یو خور پیدا شوه، ډېره خوبصورته خشته مزېداره وه. بل کال یې بل زوی پیدا شو د هغه نوم حابیل و. هغه سره چې کومه خور پیدا شوه نو هغه هغسې ښکلې نه وه لکه هغه بله چې وه. چې کله لوی شو الله به زر زر زرغونول، زر زر به لوېدل. چې کله لوی شو نو آدم علیه السلام د خپل شریعت مطابق دواړه زامن کېنو. بچې قابیله تا سره چې کومه خور پیدا ده دا به ستا د هغه بل لور حابیل ته په نکاح کوو، او حابیل سره چې کومه خور پیدا ده هغه تا ته په نکاح کوم. قابیل وی نه بابا داسې چېرته کېږي. ولې بچې؟ وی دا خو زما خور ده، دا زه خپل دې بل لور له نه ورکوم، دا ما سره برغونې پیدا ده او دا زما حق ده چې دا زه په نکاح والم. حابیل پیش او خپله خور یې پیش، ما ته به خپله خور په نکاح کېږي. آدم علیه السلام وی نه بچې دا دې څه ووې، دا خو د الله حکم دی، د الله په قانون کې ستا سره چې کومه برغونې خور پیدا ده هغه تا ته نشي نکاح کېدلی، تا ته به د حابیل خور په نکاح کېږي. نه نه بابا داسې نه کېږي، دا ته ما سره زیاتې کې، زما خور ده او ما سره پیدا ده او خشته ده، او د حابیل خور هغسې ښکلې نه ده هغه نه کو. آدم علیه السلام خو د خدای حکم و، لیکن د دوی د زړه د تسلی دپاره ورته یو ټکې وویل، وایي داسې کار وکړئ دواړه خیرات وکړئ چې د چا خیرات قبول شو هغه به په حق ای، او که د چا خیرات قبول نه شو هغه به په ناجیز ای. نو خیرات هغه زمانه کې د خیرات د قبلېدو یو خشته نښه وه. دا د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام د زمانې پورې دا نښه وه چې چا به خیرات وکړو نو هغه به یې په یو غر یا یو غونډۍ باندې کېښود، نو اور به راغې بل به شو هغه به یې وسوځو. دا به د قبلېدو نښه وه. او که اور به رانغې او هغه خیرات به یې ونه سوځو دا به د نه قبلېدو نښه وه. نبی علیه السلام فرمایي وی په موږ د الله ډېر لوی رحم دی. وی د پخوانو امتونو د خیرات د قبلېدو به دا نښه وه، خیرات به یې پخپله نه خوړه، اور به راغې نو بل به چوپې نو اور به وسوځو. او د الله رحم دی زمونږ خیرات اور نه سوځوي، هغه مونږ پخپله خورو. دا د نبی علیه السلام کرم چې څوک خیرات وکړي یا یې پخپله وخوري یا په بل مسلمان وخوري، د هغې خیرات به هغوی نه خوړه اور به سوځو. وی ښځه ډېره ښه ده. نو حابیل د ګډو چیلو رمې به چلولې او قابیل چې دی ده به زمینداري کوله، غنم جوار به یې کرل، یو ته هغه ډیوټي په غاړه کړی او بل ته بل. نصیب دا حابیل لاړ په دې خپلو ګډانو کې خشته ښکلې ګډو کته او هغه حلال کړ. وی یا الله که زه په حق یم نو زما دا خیرات او دا قرباني قبوله کړي. هغه یې راوړه او د یو غر د پاسه یې کېښود. او قابل دا چې کوم د پلار نافرمانو ده څه بېکاره غوندې څښا غنم راوړل، کوم چې مونږ خلک اوس تاسو خلک په زکات کې کوم غنم ورکوئ، د ګونډي او د هغه بوسو او د هغه جمدرو ډک. هلکه وایي دا وی زه خیراتي جومات له یوسه استاد دی یوسه استاد د غنم د تلیچل چې هغه کوم کې ګونډې پروتې که نه هغه پکې ګډ وډ کې استاد دی یوسه، استاد د چج والو ډېر تکړه دی هغه له یوسه. دا زمونږ د خلکو ظلم او زیات دی. استاد د چېرته چا خیراتي شی راوړی، چې خیراتي شی یې راوړی نو هغه کېښود ته یې کېدل. هلکه وایي تاسو چې ته په عمر کې خیرات نه کړی نن خو دې راله په کاسه کې خوراک راوړه، دا د ټیکري کاسه کې راوړه. تېره وایي مور مې راکړه نو وایي دا سپي جوټه کړی ماشومان خوال وایي که نه
ماشوم ته چې څوک ورونه وي ته ورته وایي چې نشته وی پلار مې وایي چې نشته ماشوم خو هر سال وایي وی دا سپي جوټه کړی نو مور مې چې جومات استاد دی استاد د غوسه ورله چې ټس یوه کاسې ځمکې را وبروله ماته شوه ماشوم په ژړا شو په چغو شو په ژړا شو استاد ورته وی بچې ولې جاړې دا څه دونه قیمتي کاسه خو نو معلوم د سپي جوټه راوړه اوس لا جاړې هم وی او زمونږ د سپو د ډوډۍ هغه کانډول هغه دې راله مات کړ خوراک هم سپي جوټه کړي او چې بیا په کومه کاسه کې راوړي هغه هم د سپو د خوراک هغه کاسه دی ځکه خو خدای په موږ ډېر مهربانه دی که خلک وایي غنم خراب وکړو او غنم بېکاره دي نو زکات موږ ډېر ورکوو چې لا خشته غنم وراله پیدا کړي ګلی ووالو بارانونه ووالو غنم کم شو 15 منه شو او 6 منه شو جرب به موږ ته شل منه چې به کېدل څونه زکات ورکړه خلک ورکو او شه چا ورکو نه ورکوي الوچې بله ما څوکي زموږ باغ وجي ټول باغ ګلی و یو دانه الوچه پکې پیدا ونه شوه مې څو کالې ټبرې پکې عشر ورکو زکات څوک نه ورکوي عشر نه ورکوي د خدای قهر او غضب نازلېږي که او ګوره د قرآن وینا ده یمحق الله الربا ویربي الصدقات چې سود څوک کوي نو هغه خدای بربادوي هغه مال او چې زکات او صدقه څوک ورکوي رب العالمین هغه مال ورته زیاتوي نو صاحب قابل هغه څښه او خراب غنم راوړل او په غر د پاسه یې کېښودل یا الله که زه په حق یم زما د آخرت قبول آدم علیه السلام ته پته و چې قابل په حق نه دی او حابیل په حق دی دې د دوی د زړه د تسلۍ لپاره کول اور راغې او د حابیل هغه ګټ چې هغه وسوځو او د قابل هغه قرباني قبوله نه شو پلار ورته وایي آدم علیه السلام مور ورته وایي بیبي حوا بچې قابله مه کوه د خدای نه ویرېږي پته راته ولګېده چې حابیل په حق دی د هغه قرباني قبوله شوه ستا قبوله نه شوه وی نه بابا داسې نه کېږي زما خور ده او زه به ورسره نکاح کوم او حابیل پیش او خپله خور یې پیش حضرت آدم علیه السلام راغی بیت الله له چې راشه د خدای کور له به لاړ شم ثواب به وکړم د الله نه به سوال وکړم چې یا الله زما دا زوی قابل په سمه لاره کې دا خو ډېره لویه ګناه ده چې خپله خور سره نکاح منه ده او دی یې کوي دی راغی حج له او هلته کې قابل پړه کې سوچ وکړو شیطان خو ورته وسوسه اچوله شیطان خو الله تعالی ته بړې والې او قسمونه یې خوړل چې ستا د دې آدم اولاد به مانه یو هم بچ نه پاتې کېږي هغه خپل کار شروع قابل ته ویې داسې لوبه وکړه چې دا رور دې مړ کا مخه به درته اوزګاره شي اوس خو ستا خور ده نو پلار دې وایي چې هغه له بیا ورکوې چې هغه مړ شي نو ته به یو په یو پاتې شي نو بیا به ستا خور تا ته پاتې شي که اوس هم داسې خلک کوي باید سړی پلار مړ کړي تا چې بس مړی که آخرت ته به ورسې میراث به درته پاتې شي رور دی راشه مړی که سبله سره په میراث کیسې اخلي بس بېغمې که راشه پلار دی بېغمې که سره الله الله کوي بوډا دې ټوخېږي ډوډۍ هم رانه خوري او لا په مال یې بېله خېټه اچولې ده چې زر قبر ته لاړ شي چې هر څه جمع شي دا قصه اوس هم روان دی چل وسوسه یې په زړه کې ورته واچوله چې آدم علیه السلام راغی دی ورته ویل رانیغ شو پې وروره سم شه ګورې زه پیشه او خپله خور دې پیشه او زه پیشه او زما خور پیشه او که نه سمېږي وجنم دی او ته وایي په جواب کې لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین وی که ته لاس راوږدې او ما وجنې بلکل مې مړ کا زه چرته هم تا نه وجنم ته مې مړ که او زه راپسې چاړه چاکونه رالم ولې الله نه یریږم هغه الله چې د ټول مخلوق رب دی غټه خبره ګورې د ګناه نه چې بچ کېږې د الله یره ده الله یې زمونږ په دې زړه کې خپله یره پیدا کړي قسم دی که په بله طریقه هېڅ څوک هم سم شي تر څو چې د انسان په زړه کې د الله یره نه راغلي موږ ته پوره پته ولګېدل دا سرکاري دا غټ غټ افسران او دا عمله یاره په بدلو پې دا زړه زمونږ ستړی شو په مینت ورته ستړی شو په سسپینډ کېدو پې دا زړه ستړی شو خو چې په سر یې ولاړی کار به ټیک کوي که ته اخوا چې نو هر سر وانئ ټول هر څه په بډه کوي ای خدای دې خلکو سره څه کوي چې د الله یره یې پړه کړي قسم دی که وزیر اعظم څوک ټیک کړي او صدر یې ټیک غټه خبره د الله یره ده د الله یره خدای پاک زمونږ په زړه کې خپله یره پیدا کړي دا ډېره لویه خبره ما ته بل یو افسر خبره کوله وي یو ځای کې م چاپه وواله د مسالو والا په دکان په پېښور کې وی څلور بوره م ورسره د خرو پچې ګیرې کړې د خرو پچې څلور د ګډو څلور بوره پچې د ګډو م ورسره هلکه په پچو څه کوي وی دا میده کولې په مساله کې ګډول واوره اوس څه کوي اوس میل باندې د وړو په میل چاپه ووهو وی چې ورلو دا ټولې سړې ډوډۍ وې سړې ډوډۍ نه دا سړې ډوډۍ میده کول نو چې د ګډو د چیلو پچې میده کوي ظالمان او هغې نه او دا قیمتي مسالې چې دا غټ غټ خشته خشته ډبي دي او دا مزېدار او ته ورته ګورې دننه پکې د اسپو او د خرو خاشونه پرت دا مسلمان به خدای نه تمه کوي چې ما به الله وبخي
ورشه په دې پېښور ښار کې وګورئ څومره چلکي دي او رنګونه وله ورکوي نه ورکوي د بوس او دا چلکې رالي او صاحب مږي او رنګونه دي او رنګونه دي او رنګونه دي او رنګونه دي او صاحب هغه خرڅوي او خشتار چې ده پلانکې چې او ډنګری چې او اشتهارونه دي هغه چا چې ټوله چلکې رنګونه پکې اچولي دا قوم به د خدای نه تمه کوي چې ما به الله وبخي پیسه ګټې ظالمه الله نه نه یېرېږي خدای له به نه ورځي قبر له دنیا کې به پیسه وګټې او چاله ګټې پاتې کېږي د نه ظالم آخرت ته به خپل تباه کړه یېرېږم هغه الله چې د دې ټول مخلوق پروردګار او پالونکی وی خطر الله نه یریږي او زه خو دې برابروم درس یا ولا ورکه او خپل لورې مړ قابل لګي چې حابیل مړ دلته چې حضرت آدم علیه السلام راغلی به حج نه واپس دعاګانې وکړلې چې واپس راځي چې ګوري اوبو ته لاسې چې توړې دي څښا تریخ بوی کوي مالګېجنې دي دې خوا ګوري بوټي ته یې لکه دا خو چې وختي راتلمه خو ټولو بوټو کې میوه څه کې میوه نشته څه کې ازغري خو په یو کې هم نو د چا میوه ترخه ده بقیانه شوګۍ وایه خو ترخه او مخکې خوږه وه جبریل علیه چل انقلاب خو راغلی دی خو چې څه انقلاب جبریل علیه السلام راغی آدم علیه السلام دې تپوس وکړو په دې ځمکه کې خو انقلاب راغی ولې څه چل شو بله اوبه ترخې دي تورې دي بوی کوي بله بوټي دي میوه پکې نشته ډېر بوټي دي چې هغه میوه ترخه شوې ده دا څه چل شوی دی وی او الله په قهر شوی دی الله ولې په قهر شو هغه خو د الله قهر لیدی و وی دا ستا هغه یو ځوی لګي شو بله یې مړ کړ قابل لګي شو حابل یې مړ کړ الله په دومره غوسه شو دومره په قهر شو چې 3 سې دریاب پې دله تریخ کړ بلکې د هغې نه زیات او د بعضو اونو نه میوه ختمه کړه بعضو له میوه ترخه کړه بعضو کې ازغي او غنې پیدا کړې په چغو سر شو آدم علیه السلام زوی یې وکړ اوس زوی له چل نه ورځي رور چې مړ کړ اوس چل نه ورځي رور سره به څه کوم اوس به مې پلار راځي به ته خبرېږي ده سره به کوم څه پوګې کله یو خوا ګرځئ کله بل خوا ګرځئ کله یو قوړي کله بل قوړ یو قارغه راغی 2 قارغان په جنګ شو بل سره یو لګي شو بل یې مړ کړ نو چې هغه کم قارغه او دې ورته اوس ګوري چې قارغه مړ شو نو دې بل قارغه په ځمکه کې لتې والې او په وزر یې خاوره اخوا کوله بیا په مخو ته هغه قارغه راوسته او پکې کېښود او خاوره یې پې ور واړولې اوهو دومره خو لاټي بر نه سیمه چې رور مې مړ کړ او دومره کمزور یم چې بیا د قارغه زیات کمزور یم قارغه له ضرور د خقولو چل ورځي او ماله دا چل هم نه راته نو بیا کنده وکنستله هغه رور یې پکې ښخ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دنیا کې لومبی قتل او د قتل ایجاد قابل وکړه تر قیامته پورې چې څومره خلق قتلونه کوي او د قاتل څومره ګناه کېږي د ټولو قاتلانو ګناه چې یو ځای کې دا ټوله به الله په قابل ورباږي ولې ځکه لومبی د قتل بنیاد د کېښود اوس هم چې د ګناه بنیاد چا کېښود هغه ګناه چې وروستو څومره خلق کوي د هغې خلکو چې څومره ګناه کېږي دومره به په هغه سړي وربار کېږي چې چا د دې ګناه بنیاد یې د مسلمان قتل ډېره لویه ګناه ده الله دې مساچي ډېره لویه ګناه ده ډېره زیاته رب العالمین احسان وکړه دلته کې خو د زوی قتل رور قتل کړه هلته الله آدم علیه السلام له بل بچی ورکړه شیس علیه السلام د حابیل په ځای له الله خشته بل زوی ورکړه حضرت شیس علیه السلام او هغه شیس علیه السلام د رب العالمین پیغمبري م ورکړه پیغمبر هم او آدم علیه السلام 980 کاله په دې ځمکه کې تېر کړل 980 کاله ډېر بچي پیدا لونه زامن د هغې اولاد نوسي کړوسي د هغې اولاد دا ورته الله وښول بس یو هلک او جینۍ به په یو کال کې پیدا کېدل او د یو کال هغه به بل سره ولې نکاح تړل داسې به خشته ښکلې لوېدل لکه زمونږ ماشوم چې په ورځ کې په میاشت کې څومره لویږي به په ورځ کې هغسې رب العالمین هغې له دغه ورکوله نشونما ورکوله او لوېدل به 980 کاله چې تېر شو د هغې نه پس حضرت آدم علیه السلام وفات شو او کوم ځای خښ دی نو د خلکو علماو پکې لوی اختلاف دی څوک وایي بیت المقدس شام کې دفن او څوک وایي نه هندوستان کې هغه جزیره کې دفن دی پوره ځای چاته هم نه دی معلوم څوک وایي یو غر دی لوی غر په دمشق کې د هغه غر خوا کې دفن دی لیکن الله ته علم دی چې آدم علیه السلام کوم ځای دفن دغه رنګې بیبي حوا د هغې هم پته نه لګي په جده کې یو مقبره ده زه وله ورغلی یم په خپله مقبره حوا ورته وایي او دیوال ته تاو دی په جده کې لوی اوږد قبر دی څوک وایي چې حوا بیبي دلته کې دفن نه لیکن پوره یقین نه دی معلوم الله ته پته ده چې به کوم ځای دفن حضرت آدم علیه السلام نه خو الله نسل شروع کړه د بیبي حوا نه الله نسل شروع او دا نسل تر قیامته پورې روان دی دنیا الله باده کړه ابلیس چې کله اسمان نه راکوز شو درې واړه خدای راکوز کړل اهبطوا قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوا فإما يأتينكم مني هدى
فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دې په دریاب د پاسه راکوشو چې په دریاب څنګه راکوشو نو حرامي کې خو خپل شیطانت پروت دی نو یو کب په دریاب کې ټوپونه وال کب ته څه خوشحالي کې کله لکه ترنګ یو خوا ټوپ کله بل خوا ټوپ وی اوس به پته ولګي ولې وی انسان الله پیدا کو دنیا ته راولېږه او ستا ښکار به کوي غوښې به دې خوري وی ښه تاسو پک څخه مخته شوم کب په منډه لاړ بل ملګري ته الوي وی دغسې لوبه وشوه. مولانا عبدالحی صاحب لیکلي په نفع المفتي وسایل کې وی د کب نه خدای جبه واغېسته چې تا ولې شیطانت کوه فوراً دې بل ملګري ته الوي د کب جبه نشته الله ته په دې وجه جبه واغېسته. په شیطان خپل نوم عزازیل او دې د پیریانو د نس نه دی. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي کان من الجن ففسق عن امر ربه دې د پیري د ذات نه عزازیل خپل نوم او چې کله دې لعنتي شو بس ابلیس نوم ورته کېښودی شو الله ورته ابلیس نوم کېښود. ابلیس معنا څه ده؟ د الله د رحمت نه او د الله د فضل نه ناامید او مایوسه دی. ګوره د آدم علیه السلام نه رکوټې غوندې غلطي وشوه او فورا توبې وباسي او جاړي رب العالمین ته تر مرګه پورې او د دې بدبخته ګناه وکړه لویه غلطي یې وکړه ډېره لویه نو چې کله ته الله تپوس وکړو نو بدبخته له پکار و چې سجدې لګولې وې که نه چې ما نه غلطي وکړه معافي غواړم لیکن څه وایي نا خلقتني من نار وخلقته من طين زه دته سجدې لګو لاړ بدبخته کبر وکړه لویي یې وکړله رب العالمین ذلیله کړي. د هغه هم بچي پیدا کېږي او داسې بچي پیدا کېږي دی اګی چې اګی دا شیطانان او هغه اګی د خپل ترخ کې ګرځئ او چې کله هغه خپل ټیم پوره شي نو ویې غورځئ د هغې نه بچي پیدا شي او د بچو د نسل یعنو څه پته نه لګي د هغه بچي هم څه د کروړهاو نه زیات دي د وربونو نه چې زم د دې نه هېڅ اندازه یو الله ته پته لګي بل چا ته پته نه لګي او تخت په دریاب د پاسه پروت الله ته اوس قسم خوړلی دی چې زه به د آدم د اولاد نه پرېږدم د هر طرف نه پې حمله کوم مخې نه د شا نه د بره نه د ښکته نو اوس بچ کېږي به پس لوی مصیبت دی بلا ده قسم دی کم وسوسې او کم چلونه چې دی خبیث له ورځي او کمې طریقې ګوره الله له دوکه ورکوله الله ته وایي وی تا خو زه ذلیله کړم سپیره دې کړم خو یو سوال مې قبول کړه الله وی وایه قبلوم دې څه سوال وی خمال الله ژوند راکړې الی یوم یبعثون هغه وخت پورې ژوند راکړي چې خلک د قبرونو نه پاسي ګوره چل یې کو چې مرګ نه به بچ شم خلک قبر نه پاسي هغې پورې ژوند نو چې مرګ نه بچ شم نو چې مرګ چاله را نشي نو نه ولا جنت شته او نه دوزخ شته دا مرګ یو حوالات دی په سړی حوالات تېرېږي د هغې نه پس یا بری شي او یا جیل ته ځي مطلب دا و چې د جنت خو بیا سم قسمت کې نشته خو چې مرګ نه بچ شم دوزخ نه خو به بچ شم که نه نو الله له څوک دوکه خو نشي ورکولی الله وایي ټیک ته سوال دې قبلوم او ژوند به در کوم و الى وقت اليوم المعلوم یو خاص ورځ ده چې په هغې د خلکو نه سو باسم ستا نه به هم پې سو باسم دومره لوی ژوند وله الله ورکړی الګیا د خپل شیطانت کوي او انسان له الله پیغمبران او کتابونه راولېږل د الله حکمونه ورته رسوي پس به بچ کېږي د شیطان آسان چل درته ښیم یو هر وخت کې په زړه کې د الله یره وساته دا اړه کې راوله چې الله ته په ما قادر هر وخت ما رانیوې شي الله هر وخت د ما نه سیستی شي. دویم کبر او لویي مه کوه چې کبر لویي ونه کړي او دریم اعوذ بالله وایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کله غصه شي او قار در هغې هم دا وه چې کوم سړی غصه چې نبي علیه السلام فرمایي دی دې اوبوس کي یا په ځمکه دې کښېني او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دې ووایي بس غصه به ترې ختمه شي او دا ما چې کم دم درته وخو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم دا لا حول ولا قوة الا بالله د شیطان ډېر لوی دم دی او سهر وخت چې یو انسان دا سل کرته وایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير یادم دې که نه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اذا سل کرته څوک سهر وایي په دغه ورځ به د شیطان نه خدای بچ ساتي د ده عبادت به د نور ورځو د عبادت نه زیاتي الله به د شیطان نه ساتي نور به د الله په فضل بچ کېږي. نو بهر کې خبره مې دې پورې کول چې ګوره آدم علیه السلام را کوز شو توبه یې ویسته او الله ته یې جړه وکړه الله معاف کړه مونږ له هم پکار چې الله ته توبه وباسو هر وخت کې مونږ په ګناهونو نه ډک یو توبه وباسو الله ته جړه وکړو او دا کلمات چې مې درته وویل دا وایم د شیطان نه به هم پې الله محفوظ ساتي او کبر او لویي به نه کوئ
او په ځان کې عجزي به پیدا کړي. هغه کار به کوئ چې په کوم الله خوشحالېږي، لکه د قابل غوندې کار به نه کوئ چې الله پرې غضب کړي. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے په 165 نمبر کیسټ کې تاسو د حضرت آدم علیه السلام واقعه واورېده. دا واقعه په 2 کیسټو کې مکمل شوه. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. ورونو خبره مې دې پورې کوله چې د آخرت زندګي یو سړي ته را مخکې شي، د قیامت هغه لویه ورځ، بیا خواهشات د ده نه هیر وي، الله به بیا را د مخکې ولاړ. بایزید بستامي رحمت الله علیه لوی بزرګ تېر شوی دی. د ده په علاقه کې یو ډمه وه او بدعمله ډمه وه، خلک به راتلل او دا بدعملی د بازار ګرم و. بایزید بستامي رحمت الله علیه ته چا وویل چې یاره ستا په دې کلي کې ستا په دې علاقه کې خو ته خبرې یو ډمه راغلی ده، هغې د ډمتوب او د نارواو بازار ګرم کړی دی او ټول خلک یې په نارواو کې مبتلا کړي دي. بایزید بستامي رحمت الله علیه خو پوه شو که زه اوس ورځم او دې ښځې ته څه نصیحت کوم، خو زما نصیحت نه مني، خو پیسې ګټي. که خلکو ته نصیحت کوم نو عموما خلک د نارواو ملګري ډېري د رواو کمي، خلک به مې ونه مني. نو دا بزرګان دا نیکان خلک چې وي که نه هغوی له خدای یو فهم یو پوی او یو فراست ورکړي. راغې مازدیګر ماسپښین کې و د هغه ډمې د دروازې مخې ته کېناست، یعنې ما دې ځان ته واچوه تسبیح چې داسې ماښام ماسخوتن شو نو ډمه خپل نوکر ته وایي وایي نن خواړه څوک رانلل، نور کله خو په موږ دومره رشي چې خلک نمبر یې اخلي، چاله د یوې ورځې نمبر ورکو، چاله د بلې ورځې نمبر ورکو، چاله د بلې شپې نمبر ورکو، نن غواړو څوک راښکاره نه شو. ته ورشه وګوره خلک څنګه نه راځي. نوکر چې لاړ ویې کتل بایزید بستامي رحمت الله علیه اوس د دروازې مخې ته مصله غوړولې ده په منځه ولاړو. اوس خلک چې راځي او بایزید بستامي ته ګوري نو تښتي. بیا هم د دې نیکانو خلکو ظاهر کې خلک یو پرې له خیال ساتي، که د زړه نه هر څنګه وي خو ظاهر کې یو سړی مخ لحاظ ساتي. خو چې کم سړی زناکار او ډم راځي او داسې ګوري چې بایزید بستامي دی نو په سر څادره چې وتښت، یو بل راځي هغه هم په سر څادره چې وتښت. نوکر دې ډمې ته وایي سردار څوک به راشي؟ وی ولې؟ وی بایزید بستامي رحمت الله علیه راغلی دی سر دروازې مخې ته مصلا چولې ده او جانماز یې چولې دی، مونځونه کوي، تسبیح اړوي. او چې څومره زناکار او غلط خلک په غلطه اراده راځي چې دته ګوري واپس کېږي. نن خو د دوکانداري هغه خرابه کړې ده. اډمه غوسه شوه دا خو واقعي زما دوکانداري برباده کړله او دا خو زما کسب دی، زما جون دی، او دا خو که سبا هم دې کینې او بل ورځ هم دې کینې خو زما کار خرابېږي. نوکر ته یې وشه دې زبرګ ته ووایه چې زموږ دروازې نه ځه، ته دلته زموږ دروازه کې څه کوې؟ که ته څه مونځ کې او دس کې یا ذکر و اذکار کې یا خپل کور کې کوه یا جومات کې کوه. دا جومات خو نه دی، زموږ ټول نظام او ټول کاروبار او دوکانداري دې خرابه کړه. نوکر چې راغی بایزید بستامي رحمت الله ته ودرېد چې زه خو خپلې مشرې راولېږلم او هغه وایي چې تا زموږ ټول کاروبار او دوکانداري خرابه کړه، خلک راځي او موږ ته پیسې اخلو او ته راغلی زموږ د دروازې مخې ته ناست او تسبیح اړی او منځونه کوې، دا عبادت که ته کوې زموږ د دروازې مخې ته څه له کښېنې، یا جومات کې کښېنې یا خپل کور ته ځه. بایزید بستامي رحمت الله علیه خو چل جوړه ورته، هوښیار انسان و. وایي ستا مالکه څه وایي؟ وایي زما مالکه خو دغسې هره شپه یو کس راځي او د هغه نه 100 روپۍ 50 روپۍ 1500 چا سره چې څه جوړه شوه هغه اخلي. وی ښه په دغې خبره ستا مالکه چې نن یې هغه د کاروبار پیسې بندې چې څوک رانلل. وی نن زه راغلی یم که نه، نن به زه پیسې درکم، نور کله نور خلک راځي، نن زه راغلی یم. ستا د مالک مقصد پیسو کې دی که خلکو کې دی؟ د خلکو کې مقصد یې خو چې د قاسم، او که خبره په پیسو کې نو نن چې دغه مقصد د خلک هره شپه راځي نو نن زه هغې نه راغلی. نوکر لاړ او هغه خپل سردار ته وایي چې صاحب بایزید بستامي رحمت الله علیه خو مونږ زبرګ د نیک سړی دی، خو په دغه غلطه اراده راغلی دی، هغه هسې مصلی او جانمازه چولی دی، نیت کې خو د هغه فرق دی. وی څنګه؟ وی هغه هم دې له راغلی چې څومره پیسې خلکو نه اخلي هغه به زه درکړم او بېګاله به زه ستاسو کره شپه وکړم. وی بس زمونږ خو پیسه کې غرض دی، یا دی او یا بل. وی ورته چې راځه. بایزید بستامي رحمت الله علیه ورغی چې کور ته ننوته، اډم هغې ته هم دقه خبره کوي چې صاحب زمونږ خو غرض پیسو کې وي، که ته پیسې راکړې نو ته شپه تېره کړه مونږ سره، که ته نه راکړې نو ته بیا بل څوک به راځي. بایزید بستامي رحمت الله علیه بس زما هم دغه غرض دی، ستا غرض پیسو کې دی، ها څونه پیسې دونه پیسې زما د شپې کېږي، ها دا وخت چې پیسې وله ورکړې. نو بایزید بستامي رحمت الله علیه ورته وایي ښه اوس زما او ستا فیصله خو شوه، نن شپه ته ځمې او زه شته یم؟ وایي او بلکل. نو تا ته پته ده چې مونږ نیکان خلک یو، مونږ چې هر کار کوو مونږ یې په اودس کې کوو، که مونږ نیکي کوو ورته مخکې اودس کوو، که مونږ ګناه کوو نو ورله مخکې اودس کوو.
نو ما ته چې دا ګناه کوو نو مخکې به اودس کوو، زه به اودس وکړم ته به اودس وکړې. هغې ویل دا ستا خوښه ده، که اودس را باندې کوې که غسل را باندې کوې که هر څه کوې، اوس تا ماله پیسې را کړې، نن ستا ټیکهداري ده چې څه دې خوښی کوه. اودس دم وکړه هغې مو وکړه. بیا ورته وایي وایي ښه داسې کار کوو چې دا ناروا خو هسې هم کوو، زه راغلی یم دیلی، خو مونږ یو 2 رکاته نفل کوو چې د دنیا څه کار زه کوم نو زما دا عادت دی چې د هغې نه مخکې 2 رکاته نفل کوم، که ښه کوم که بد کوم. اودس وکړم 2 رکاته نفل وکړم، نفلونه پس بیا که ګناه کوم او که نیکي کوم خو مخکې خو خدای ته ودرېږم که نه، نو زه هم 2 رکاته نفل کوم ته هم 2 رکاته نفل وکړه، هغې نه پس به سره ګورو. ادم ووایي صاحب دا خو ستا خوښه ده، که 2 نه 4 را باندې کوې که 10 کې نن ماسخوتن نه سهار بانګه پورې زه ستا یم، که هر څه دې خوښوي بس تا پیسې را کړي دي، نن شپه ستا ده چې څه دې خوښوي هغه کوه. وایي ښه 2 رکاته نفل کوو. نو دا ډمه ودرېده مانځه ته، او باید بستامي رحمت الله علیه شاته ودرېده او الله ته لاس خور کړل. وایي خدایه زما خو دغه وس و چې د زناکارۍ نه مې تا ته ودروله، دغه مې وس و چې مې د پلیتۍ نه پاکه کړه او اودس مې پرې وکړ، بیا مې دغه وس و چې خدایه د بدعملۍ نه نن شپه که زه نوم راغلی بل چا سره به دې بدعملي کوله، خدایه د هغه بدعملۍ نه مې ستا دربار کې او ستا حضور کې ودروله، اوس باقي ستا خوښه ده که هدایت ورته کوې او که نه کوې، نور زما کار نه دی. واقعي زما خو دغه کار چې تا اوس د دین خبرې بیان، اوس د مټه خو تا نشم نه ویلی چې راشه شابه اوسو دا نیکي شروع، زما خو دغه کار دی تا ته ویم چې دا ناروا مه کوه، دمتوب مه کوه، ګناه مه کوه. اوس تا خو د مټه نشم نیولی، د مټه کار خو زمونږ نه دی، خو د حکومت کار دی چې اسلامي حکومت دی. ما علینا الا البلاغ، انسان باندې صرف د دین رسول لازم دی، مناول او په زور باندې په سړي نیکي کول او په زور د ګناه نه منې کول دا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر والا کار دی، کوم چې د بادشاه له طرف مقرر دی، زور د هغې کار دی. زمونږ خو د مینت خبره تذکیر او نصیحت او وعظ ورته وایي، ملا به درته وعظ کوي، تذکیر به کوي، نصیحت به درته کوي، نیغه لار به درته ښیي، زاري به درته کوي. اوس منې ستا خوښه ده ګټه دې ده، که نه منې ستا ناخوښه ده تاوان ستا دی. نو باید بستامي رحمت الله علیه خدای ته لاس اوچت کو، ویې ژړل الله وی د نجاست نه مې پاکۍ ته راوسته او خدایه د زناکارۍ نه مې تا ته ودروله، باقي ته پوه شه خدایه دا پوه شه، که ته اوس ورته نور هدایت کوې ستا خوښه ده که نه کوې ورته زما دغه وس و، که مسله مې درته خدایه ودروله. دا دعاګانې کوي، ډمه چې په مانځو درېده د خدای رحمت متوجه شو ورته، په دې زړه کې سوچ کوي چې واقعي زه خو دا ویم چې الحمدلله رب العالمین صفت هغه ذات لره چې د ټول مخلوق رب دی، الله رب دی، نو زه به په زنا کې روزي ګټم. الرحمن الرحیم هغه خدای نهایت مهربان او ډېر رحم کوونکی دی، که زه اوس هم توبه وباسم نو په ما به رحم وکړي. او ورپسې مالک یوم الدین، اوه ډېره لویه ورځ را روانه ده، د جزا او د سزا ورځ ده، د هغې مالک الله دی، هغه ذات چې رب العالمین دی د ټول. هر سړی مانځه کې دا وایي الحمدلله، ټول صفتونه الله لري، کوم الله چې دی رب د ټول مخلوق دی، انسان لا، مارغانو لا، حیواناتو لا، کبانو لا، د ټول مخلوق له روزي الله ورکوي. نو ما خو اقرار وکړه چې الله رب العالمین دی، د ټول مخلوق تربیت کوي. اوس دا رب العالمین پرېږدم او زناکارو نه پیسې والم، په زنا پیسې ګټم، دا مې څه غلطي کړې ده. صحیح طریقه باندې سړی مونځ کوي که ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، سړی به ناروا خامخا پرېږدي، خو مونږ په صحیح طریقه مونځ الله ته نه کوو. بیا الرحمن، اوهو الله نهایت مهربان، الرحیم ډېر زیات رحم کوونکی دی. یاره که زه اوس توبه وباسم انشاءالله چې په ما رحم وکړي. مالک یوم الدین، الله د قیامت د لوی ورځې مالک دی، هغه ورځ چې د جزا او د سزا ورځ ده، ستا د ښه بد به الله حساب کتاب کوي تا سره، عملي حساب کتاب. وعدې هلته بیا نشته د قیامت پر ورځ، بیا وعدې نشته، بیا مواخذه د نیول دي او یا جنت ته لیږل دي، بس عملي کار دی، دا جنت ته ورځپې او دا دوزخ ته ورځپې. او هغه لویه ورځ، هغه ورځ لا ينفع مال ولا بنون، چې د انسان مال یا د انسان بچي دا انسان ته هېڅ فایده نه رسوي. دغې لویه ورځ مالک هم الله دی. بیا ورپسې وایي اهدنا الصراط والمستقیم، الله ما ته نیغه لاره وښایه، ورس نیغه د جنت لار راته وښایه. اوس دا سوچ کوي، د قیامت د ورځې دا سوچ په ذهن کې راغی چې مونځ یې څنګه سلام وګرځو، بس ښځې نیغ مخ پټ که او باید بستامي رحمت الله ته کېناسته، وی باید بستامي د تا نه یو تپوس کوم، زه پوه شم ستا په مقصد، الله زما زړه ته هدایت راواچو. ما خو ډېره لویه ګناه کړې ده، ما خو داسې شپه په ژوند کې نه ده تېره کړې چې زه په ښه بده پېښ یم چې ما پرې ګناه نه کړې. ما ته به الله دا هر څه وبخي، وی که ته په سچه د زړه نه توبه وباسې بېشک دا بخښنه خو څه کوي، خدای به نور رحم هم در باندې وکړي. هغه ساعت سره جناب هغه ډمې توبه ویستل،
د باید بستامي په لاس بیعت وکړو او خدای پاک د هغې ښځه نه یو ډېره لویه زاهده او عابده ښځه جوړه کړه. هغه چې څومره په بدعملۍ پیسې پیدا کړې وې هغه ټولې خیرات کړې، هغې ټولې وقف کړې، ختم یې کړې. ناروا او حرامې پیسې ځان سره نه ساتم. لویه عابده زاهده صوامه قوامه روجهداره د خدای په دربار کې ودرېدونکې رب العالمین جوړه کړه. ولې زړه کې دا رالل چې مالک یوم الدین. مونږ به مانځه ودرېږو که نه، لاس به اوچت کړو غوږونو په څه مقصد دی؟ لاس ولې اوچتی؟ تبریه کہتے چې خدایا ما براعت وکړه، بس د دنیا د هر سیز نه زه بیزاره یم. بیا سینه باندې لاس ولې تړی؟ لاس اویزاندی ولې نه؟ دا تا ته ځان ته خپلې زولنې واچولې، پې کړه مې ځان ته واچوله، ځان ته دې خپلې کړی واچولې چې خدای ما درته ځان په خپله وتړه، خپله مې ځان درته وتړه، په خپلو لاسو مې ځان ته زولنې پې کړی واچولې، زنځیر مې ځان ته واچو. او کله سر ټیټی خدای پاک ته په رکوع چې خدایه ګورې که ته ما ته حکم کې دقسې به درته په رکوع کې ولاړ ستا طاقت په ما څه سر ټیټه په ځمکه به دا پوزه خدای ته لګې. یو انسان تا ته وایي شا به ما ته پوزه راکاږه که مړ دي کیم چا ته به پوزه رانه کاږي. نو باید بستامي رحمت الله علیه خدای ته درخواست وکړه او هغې ښځې په زړه کې فورا توبه راله او رب العالمین ته توبه وایسته. نو لکه د خدای نه یره پکار ده او چې کله کې د دغې ورځې یره راله چې ما سره به خدای د قیامت پر ورځ باندې حساب کتاب کوي، زه به الله ته ور مخامخ کېږم، زه به خدای له څه جواب ورکوم، بیا سړی د خواهشاتو تابع نشي جوړولی. حضرت ابو لبابه رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام چې کله د بنو قریظو نه محاصره وکړه، بنو قریظو نه نو بنو قریظه یهودیانو په مدینه منوره کې هغوی په خندق کې لږه غداري وکړه، دوکه وکړه، غزوه خندق غزوه احزاب کې نبي علیه السلام سره د ملګرو ورغی، دې چاپېره ته محاصره واچوله. هغوی خو څه جنګ منګ وکړه خو خوند یې ونه کړ. جنګ یې ونه کړ نو بیا هغوی وایي چې یاره یو سړی راولېږه مونږ سره مشوره کوو، د دواړو جهانو سردار مبارک وی څوک در ولېږم؟ وی ابو لبابه راولېږې. دا خو دې صحابي خو د دې یهودو سره یو بوټی ګپ شپ و، ظاهري تعلقات یو بل سره زاړه تعلقات. وی ابو لبابه راولېږه مونږ هغه سره لږه مشوره کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابو لبابه رضی الله عنه ورولېږه. چې ور ویلېږه او ور دننه شو نو د یهودیانو دا بچي ترې راتاو شو، دا ښځې راتاو شوې او دا ماشومان په ژړا شو، ورته په دې خپو کې ورته رنګېدل. وی مونږ پوه کړه تا نه دې لم راوغوښتې چې مونږ په دې پوه شو چې نبي علیه السلام مونږ سره څه کوي، د پیغمبر علیه السلام څه مقصد دی، څه کوي راسره. خو نبي علیه السلام چې دې کله ته نو دته یې ویلو چې ګورې زموږ راز فاش نه کوي، خو چې هر څه کوي مشوره سره کوي وکړه ورسره، خو زموږ راز فاش نه کوي. د پیغمبر علیه السلام مقصد دا و چې یا به دوی ایمان راوړي او یا به یې پرېږدم نه وجنم، ځکه دوی څو ځله دویم ځل دی چې دوکه کوي، غداري کوي او دومره مضبوطه سنګینه غداري یې کړې وه چې که خدای د پیغمبر علیه السلام امداد نه وی کړی دا مسلمانان ټول ختمېدل، صحابه کرام یو نه پاتې کېده، دومره مضبوطه غداري یې کړې. ټول د مکې مکرمې د ګردو نواح چې څومره کافرانو دی ټول راغوښتي د مسلمانانو د مقابلې دپاره. نو نبي اسلام ته وایي چې زمونږ خو دا فیصله ده، خو ګورې پام کوه چې دوی خبر نه کړي. دی چې ورغی هغه ماشومان ورته په دې خپو کې رنګېدل، وایي ته هم دې له راوغوښته چې ته مونږ پوه کړه چې زمونږ متعلق د نبي اسلام څه فیصله ده. نو دغه ګونه که داسې یې کړې وه په دې مری ورته دا ګوته راښکه، مطلب دا چې حلالۍ یم پرېږدي نه وجن یا به ایمان راوړی ګنې بس پرېږدي نه. چې دې څنګه د هغوی نه را روان شو نو لکه یې سوچ راغی اوهو دا هم څه وکړه، ما خو د پیغمبر علیه السلام راز فاش کړ. صحابو کې خو رحم زیات دی، هغې ماشومان ورته وجړل دا مې څه وکړل. نه غلال نه پیغمبر علیه السلام سره خبره مو نه کړه، نه صحابو سره جومات ته لاړ، مسجد نبوي په جړا جومات ته چې لاړ د جومات ستنې پورې ځان کلک په پړي وتړه، پړی راواغېشت د کوره، لاسونه یې پرې وتړل او هغې نیغ هغه پړی یوړو یو چاته یې ویل راشه ما دې ستن پورې وتړه، ستن پورې ځان وتړ. وایي دا زما خدای سره وعده ده، ما نه ګناه وشوه، ما د نبي علیه السلام راز فاش کړ، تر څو چې پیغمبر علیه السلام زه د دې ستنې نه نیم پرانستې نو زه به د دې نه پاسم. پیغمبر علیه السلام ته چا اله وویل چې صاحب ابو لبابه رضی الله عنه خو دا چل کړی، هغه نه خو لږ راز فاش شوی دی. وایي څه شو؟ وایي ته دې جومات کې و، جومات کې ستنې پورې ځان تړلی دی. نو بیا نو هغه وایي چې نبي علیه السلام مې پرانیدي نو هله به ځم کور ته، ګنې که مې نه پرانیدي نو کور ته نه ځم. نو صاحب پرانیده، حضور پاک له خدای ډېره پویه ورکړې وه. هغه وایي ما ته یې خو یې ځان نه دی تړلی، خدای دی ځان تړلی، ما له به راغلی نو ما به وله د خدای په دربار کې بخښنه غوښتې وه نو خدای به معاف کړی و. اوس زه یې پرېښودم او زما نه اوچت لاړه او الله ته یې درخواست ورکړ. اوس خدای پېښه وغه پېښه د خدای کار کې زه ګوتې نه وم. لکه یو سړی یو لاندې عدالت پرېږدي او هغه غټې محکمې ته هغه څه ورته ویلې کېږي سپریم کورټ کې درخواست ورکړي. چې سپریم کورټ کې یو سړی درخواست ورکړي نو شیشن یا های کورټ خو د هغې فیصله نه شي کولی.
زه پرېښودم او زما د پاسه لاړ، خدای ته درخواست ورکوه، خدای ته ځان وتړو، زه پرانیزم، زه د خدای مقابله کولی شم. اوس خدای پیش او دی پیش جاړي جناب، او خدای پاک د سجدې لګوي، صرف اودس ماتي له صحابه سپړي، او چې لاړ شي اودس مات کي او بیا اودس وکړي، نو بیا راولي او د جومات ستنې پورې تړي، نه کور ته ځي، نه بچو له ځي، نه ډوډۍ خوري، نه اوبه څکي، مکمل پابندي. چې یو څو ورځې تېرې شو، صحابه بیا راغلل نبي علیه السلام پسې، د خدای رسول هغه سړی دومره تنګ شو، غږ خو نه کوي، یا خو ځان تړلی تښتي نه، خو زمونږ په اندازه پې پوه یو چې بېهوشه پروت دی، او ممکن ده که یو څو ورځې پې نور هم لوږې تندې تېرې شي، نو د سترګو نظر هم ختمېږي، نظر هم ځي، نو رحم پې وکړه. نبي علیه السلام ورته بیا هم هغه وایي که ماله راغلی وي نو ما به په هغه ساعت رحم کړی، د خدای په دربار کې به مو له دعا غوښتې وه، الله به معاف کړی، د ځان خدای ته تړلی دی، الله پیش او کار پیش، زه د خدای مخې له نه ورځم. چې یو څو ورځې نورې تېرې شوې، رب العالمین قرآن حکیم کې یو څو آیتونه نازل کړل، یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله ورسوله، ورپسې آیات دی، ای د ایمان خاوندانو ګورئ د خدای او د رسول سره ټګي ونه کړئ، هغې سره خیانت ونه کړئ. او کم انسان چې د خدای او د رسول سره ټګي وکړله، د هغې نه پسې توبه ویسته، الله به توبه معاف کړي، خو چې دی په نفس دا کار ونه کړي. یو صحابي ورولېږه نبي علیه السلام ورشه پرانیزه، چې هغه ورغې وایي څه کوې؟ وایي ستا توبه قبوله شو پرانیزم، دی وایي نه ما به نبي علیه السلام په خپله پرانیزي، د دواړو جهانو سردار مبارک په خپله ورغې پرانیستل، او هغه ستن اوس هم په مسجد نبوي کې شته، د پاسه په شین خط، هغه ستن خو نشته، خو د کجورې خو د هغې په ځای بله ستن ده، او په شین خط یې بله لیکلي اسطوانة ابي لبابه، دا هغه ستن ده چې ابو لبابه رضي الله عنه پې ځان تړلی و، دی پورې و، توبه یې قبوله شوې وه. د چا په زړه کې چې د قیامت یری که نه، او د خدای یری د چا په زړه کې، هغه نه چې ګناه وشي او غلطي وشي، نو په غلطۍ او په ګناه به فخر نه کوي بیا چې دا ګناه مې خو وکړه چې مې وکړه، هغه بیا د هغې د معافۍ دپاره او د عفو دپاره او د بخښنې دپاره د خدای په دربار کې بانې لټوي. دا مونږ چې نن آزاد خیال روان یو، پروا هم نشته، مونږ په اصل کې د آخرت پوره تصور نه دی کړی. نورون نبی علیہ السلام او صحابه یو لوی خندق کنستیو د خپل دفاع دپاره. غزوه احزاب ورته ځکه وایي چې ټول کافران چې څومره یهودیان او مشرکان د مکې خلک او د ګردونوا دی د مسلمانانو خلاف یو متحده محاذ جوړ کړی، ګڼې ډلې یو ځای شو، په مدینه شریفه حمله وکړه، ډلو ته احزاب وایي، حزب ډلې ته وایي، احزاب جمع ده، لویو ډلو په شریکه حمله وکړه، ځکه غزوه احزاب ورته وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ملو شوه چې د مکې کافران په ډېر زور او شور در روان دي او په مدینه حمله کوي. وجه د یهودیانو شرارتو، حیی ابن احتب دا د یهودو لوی مشرو د بنو نذیر قبیله، یو دیو یو کنانه ابن الربیعو، دا دواړه لاړل مکې مکرمې ته، او د مکې کافرانې د حضور پاک خلاف بلوه کړل، هغې خواسم پړه کې بغض و حسد و د حیی ابن احتب او کنانه ابن الربیع ورته ووایي چې تاسو راځئ، تاسو د باره حمله وکړئ او د دننه نه به د سره زه ملګری شم، مسلمانان به ختم کړو. او بیا دا حیی ابن احتب وګرځېد، د مکې نه بهر غطفانیان اوسېدل، دا اجرتي قاتلانو، تاسو ته ما مخکې ویلي چې د مسلمانانو نه یو ځل په سازش 10 کسه بوتلل، شهیدان یې کړل، واقع مې ذکر کړې ده. بیا اویا کسان بوتلل په بیر معونه کې شهیدان کړل. اجرتي قاتلانو په پیسو به مړی کول، ډاکې به کولې، لارې به لوټ کولې، او که د چا به هم سړو ته ضرورت و نو دوی له به پیسې ورکړې، دا به ورسره اوچت شو. حیی ابن احتب لاړو، د دې غطفانیانو چې کم سردارو هغه ته یې وی چې مونږ سره د مسلمان خلاف را پاسه، او د خیبر دا د کجورو لوی وطن اوسم دی، او هغه زمانه کې مو د خیبر چې څومره کجوري دي، نو په کال کې به نیمې کجوري د تاسو له درکوم، نیمې به زمونږ وي، نیمې به ستاسو وي. د هغې نه ډېر لوی شی جوړېده، هر کال به زه د خیبر نیمې کجوري تاسو له درکوم. هغې تیار شو، او دا یو سازش و.
دوی ډېر سازشیان په مدینه شریفه کې چې اوسېدل نو د پیغمبر علیه السلام پورې به خنداګانې کولې. یو ځل یو سړی راغی، یو یهودي، او په پیغمبر علیه السلام سلام واچو، نو وی السلام علیک. مونږ وایو السلام علیک یا السلام علیکم، هغه وی السلام علیک. سام هلاکت او مرګ ته وی. بی بی عایشه صدیقه ناسته وه، اپې پوه شوه او ورته غوسه شوه، وی علیکم السلام واللعنه، وی تاسو باندې د هلاکتي و په تاسو د خدای لعنتي. نبی علیہ السلام بی بی عایشه ته وی علیک بالرفق، وی عایشه نرمی کوه، سختی مکوه. وی د الله رسول تا و نریدل چې هغې درته څه ووی؟ درته وی السلام علیک، ته د هلاک شي خیره درته وکړه. نبی علیہ السلام او فرمایل وی تا و نریدل چې ما ورته څه ووی؟ ما وی وعلیک، یعنی دا تا چې څه ووی دا دې پتی. نو وی د هغې خیرې زما په حق کې نه قبلیږي او زما خیره الله د هغې په حق کې قبلی، خو ظالمان پوهېږي نه. نو ګوره دومره حرامیانو چې دا سلام به هم سم نه اچو. اوس هم ګورې بعضې خلک دا سلام غلط وي، سام لفظ استعمالوي. سلام علیک، سلام علیک، سام هلاکت ته وي، مرګ ته وي، تباهۍ ته وي. نو د پښتنو طریقه دا ده چې مضبوط الفاظو سره وایه السلام علیک، السلام علیکم، دا سلام اچوه. دارنګې خط چې چاته لیږي هم پکې سلام اچوه. ډېر خلک عموما د واده خطونه چې لیږي نو السلام علیکم پکې نه وایي، او څوک پکې بسم الله هم نه لیکي د خط په اول کې، بسم الله الرحمن الرحیم پکې نه لیکي. هلکه دا ولې؟ یاره وی د دې خط څوک خیال نه ساتي، د دې څوک حفاظت نه کوي. نه حفاظت یې پته نه دی. ته چې خط لیږي مسلمان ته یې لیږي، پوه شو حفاظت یې پوه شو. دا تا چې پکې د خدای نوم ته چې پکې لاندې لیکي عبدالله، د خدای نوم رانه. ته چې پکې د پیغمبر نوم محمد پکې لاندې راځي، د پیغمبر نوم نه دی، نو چې بیا د واده هغه نومونه خو لس نومونه پکې لاندې تا لیکلي. په هغه لسو نومونو کې چا د چا په نوم کې د خدای نوم راځي، د چا په نوم کې د پیغمبر نوم راځي، نو بیا دا هم مه لیکه که نه. ولې چې بې قدري کېږي، د بسم الله بې قدري کېږي او ته بسم الله نه لیکې، نو ستا په نوم کې د خدای نوم دی، الله دی پکې، محمد دی پکې، نو بیا د دې بې قدري کېږي. دا ولې لیکې؟ نو دا اسې فضول خبره ده. کلم چې خط چاته لیکې که د وادي مکمل لیکې بسم الله الرحمن الرحیم او بیا السلام علیکم، خو برابر. دا د خط آداب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره خطونه لیکلي دي، ګوره کافرانو ته چې خطونه لیکلي دي بسم الله پکې لیکلي ده. دی سوچ نو څه چې د کافر ته د خط لیږم او د بسم الله احترام به نه کوي او د بسم الله ادب به نه ساتي. نو چې نبی علیہ السلام کافر ته بسم الله لیکلی ده، بسم الله الرحمن الرحیم. او سلیمان علیہ السلام خط الله په قرآن شریف کې نقل کړی دی، نو هغه بلقیس ته خط لیکه. بلقیس هغه وخت کې کافره وه او خط یې ورته لیکه انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعلو علی واتونی مسلمین. نو هغه ګوره سلیمان علیہ السلام د بسم الله ورته ولیکله. هلکه چاته چې لیږي هغه کافره ده. نو کافر خو د بسم الله احترام نه کوي. یا حضور پاک چې کافرو ته خط لیږي بسم الله پکې لیکي، نو ورته پته ده چې یا به احترام کوي یا به نه کوي. کسرا ته خط ولیږه، نبی علیہ السلام بسم الله الرحمن الرحیم پکې لیکلی وه، او کسرا ته چې خط ورسېد نو هغه اوشلو، د پیغمبر علیہ السلام خط یې اوشلو. حضور پاک ورته خیره وکړه، اخیره پې ولګېده، خدای هغه رزمرز که ختم شو. نو خط کې به دا نه وی چې هغه احترام کوي که نه کوي، دا هغه کار دی، کوي که نه کوي. مسلمان دی ته پې ښه ګمان کوه چې هغه مسلمان دی، او مسلمان به خامخا د خدای د نوم احترام کوي او د بسم الله د قرآن شریف د آیات به احترام کوي. نو خط کې خامخا بسم الله الرحمن الرحیم پوره لیکې، السلام علیکم پوره وایې. دا د پیغمبر علیہ السلام طریقه ده. نو دی به وي نبی علیہ السلام د برالل وی السلام علیک، دا به د دوی یو د پیغمبر علیہ السلام پته به خیره کوله. یا بعض صحابه برالل هغوی به نبی علیہ السلام ته راعنا، قرآن شریف کې الله فرمایي مونږ لحاظ وکړه، لکه مونږ پښتو کې وایو مهرباني.
مهرباني دا چې زه په تا مهربان یم یا ته په ما مهربان. دا یو لفظ د مهرباني دغه رنګې هغې به راغېنه زمونږ لحاظ وکړه. لحاظ دا دی چې مونږ ته سبق وښایه، مونږ ته قرآن وښایه، مونږ له څه شی راکړه. نو دې یهودیانو به څه وې، دوی چې به رالل نبي علیه السلام له، نو دوی به هغې کې لږ د ځانه زیاتې وکړو، وی راعینا، دې عین له به یې لږ زور ورکړه، یې به یې پکې جوړه کړه. راعینا معنا دا چې ته زمونږ شپونکې او سترګې به یې ښکته کړې، پټ پټ به یو بل پورې یو بل سره خندل چې دا دې ګوره مونږ د نبي علیه السلام بې ادبي وکړه. الله قرآن شریف کې مسلمانان منع کړل، وی دا راعینا مه وایې، ځکه دوی یې د بې ادبۍ په شکل استعمالوي، یې پکې زیاتوي. انظرنا وایې چې د الله رسوله زمونږ خیال وساته، زمونږ ته نظر وکړه او زمونږ متعلق ښه سوچ وکړه. نو دا دې پورې مې وی چې یهودیان دا ډېر سازشیان، نو دوی لاړل د مکې خلک یې راپار کړل او غطفانیانو سره دا وعده وکړه چې د خیبر نوې کجورې به ستاسو وي، خو د مسلمان خلاف را پاسې. لوی لښکر د 10,000 کسانو تیار شو په بندګي باندې د حملې، د 10,000 مضبوط لښکر دی. حضور پاک ته چې کله اطلاع رااله، نبی علیه السلام فوراً د صحابو میټینګ راوغوښت، وی څوک مدینه کې پاتې شو او کبار ورته وځو. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه د فارس و، هغه ته د خپل علاقې یو طریقه معلومه وه. هغه وی د الله رسوله زمونږ په علاقه کې چې په چا دومره درون لښکر راشو یو خندق کنئ، مونږ به یو خندق ګیر چاپېره وکنو او هغې منځ کې به شو، کافر به راشي نو په خندق خو به نشي راتلی، او که چې په خندق راځي نو لاس به خامخا لګئ، توره به خامخا غاړې ته اچئ، مونږ به یې په کاڼو په غشو ولو، په خپله به تښتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خبره خوښه شوه او مدینه منوره کې یو غر د جبل سلع ورته وایي، د هغې غر شاته پیغمبر علیه السلام لاړ او په خپله باندې کر خراخ که صحابو ته وی دلته خندق وکنه، وی شا به شروع کړي. یو طرف ته غر دی جبل سلع، بل طرف ته اوس هم هلته مساجد سبعه 5 به یې ورته وی، مخکې 7 جوماتونه مساجد سبعه، بیا دوه روان شو نو 5 پاتې شو مساجد 5. اوس هغه ټول روان شوي دي، زما په خیال کې اوس 3 جوماتونه پاتې دي. یو بره د غر په غونډۍ په سر دی مسجد فتح ورته وایي، اوس هم شته دغه جومات راکوټې، خو سخت کال په دې عمره کې چې زه ورغلم نو هغې ته جرنده چولې، څوک ورته پرېږدي نه، او مخکې و پکې خلکو 2 رکعاته مونځ کو. نبي علیه السلام دقه ځای مونځ کړی او د حضور پاک خیمه یو وخت په دغه ځای وه. لاندې یو بل جومات مسجد سلمان فارسی ورته وایي، او یو بل جومات مسجد عمر، بل حضرت مسجد ابوبکر، بل مسجد عثمان دی، بل مسجد علی دی. نو سیر وان کړي دي، یو 3 جومات شته او حکومت سعودي هلته اوس یو لوی خپل د فهد په زمانه کې یو لوی جومات جوړ کړی دی. د دغې دا مساجد سبعه چې ورته وایي دا غزوه خندق دقه هلته شوی دی. نو حضور پاک ورته کر خراخ کا او 10 صحابو ته 10 ګزه ځای حواله کړ، وی 10 صحابه به 10 ګزه ځای کنئ، یعنی سړي سر 1 ګز ځای، دا تکړه شی. او صحابه 3000 کسان 3000، نو 3.5 میله لوی خندق یې وکړ، 3.5 میله، هر یو سړي سر ګزو، په 10 کسانو 10 ګزه، 15 ګزه جور او 15 ګزه پلن، دی ورته نشان واچو، وی شا به تکړه شی. دومره جور لښکر او خندق یې وکنو چې د اوبو تري پکې راووته. دا اوږد خندق شو، یو خوا بل خوا مخامخ غاټ خندق او شاته غر دی، او صحابه کرام چې څومره دا په دغه د خندق او د غر په دامینس کې دیره شو. دا خندق په 6 ورځې کې تیار شو، 6 ورځې کې دننه، او دومره په تکلیف تیار شو د درته نشم ویلې، ځکه یخني و په دغه ورځو په مدینه منوره کې، انتهایی یخه هوا به لګېده او صحابه وږي مو ډېر زیات. نو دی غریبانانو په دې خېټو پورې کاڼې تړلې، هر صحابي خېټې پورې د لوږې د لاسه کاڼې تړلې، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم 2 کاڼې تړلې د لوږې د لاسه. حضرت جابر رضی الله عنه وی چې مې وکتل پیغمبر علیه السلام ته د لوږې آثار مې پکې معلوم کړل، وی ټینګ نشم، وی مې چې د الله رسول اجازت راکړې او پورې له کور ته ورځم، وی لاړ شه. وی چې کور ته لاړم، بیبي ته مې بیبي ښځې
حضور پاک باندې مې لوګولې ده قسم په خدای که صبرېدی شم ټینګ نه شم ډېر وږی نورو یو کاڼې تړلې دی او حضور پاک 2 کاڼې تړلې دي ته خوراک څه شته که نشته وی ښځې راته وی چې دغه وړه چیلوکۍ د اور کې ولاړه ده د کورنۍ ساتلې چیلوکۍ ده وړه غوندې پټېنۍ بوهیمه او دا لږ غوندې یو ساع وربشې دي یو ساع 3.5 کیلو دي 3.5 کیلو دا وربشې دي وی مې چې ښه داسې وکړه ته دا وربشې وړکه میچن باندې او ویې غږه او زه دا چیلوکۍ لالوم او نبی علیه السلام به پټ غوندې راوغواړم د یو 2 کسانو سره نو دا ډوډۍ به وکړي وی چې ډېره ښه ده وی ښځې مې زر هغه وربشې میچن کړې وړې کړلې او وی ما هغه چیلوکۍ پټېنۍ چیلوکۍ دا مې لاله کړه او سرمن مې ترې وویسته او غوښه مې ټوټې کړه وی ما غوښه په خپله ووینځله صفا مې کړه او په کټوۍ کې مې واچولې او وی ښځه مې لګیا ده هغه وړه اغږي وی ما ته زه را روان شم وی ښځه راته وی چې سړیه ګوره ډېر خلک رانه وویل او نبی علیہ السلام ګورې سخي دی هسې نه ګڼ کسان راولي نو پویه کا ورته ووایه چې صاحب دومره وړه دي او دومره خوراک دی او ورته دا مه وایه یو ته راشه یو 2-3 کسه ځان سره بس راوله مې چې ډېره ښه ده وی چې رالم حضور پاک مبارک ته مې عرض وکړه چې د الله رسوله یو وړه غوندې کورنۍ چیلوکۍ ده ما لاله کړه غوښه مې کټوۍ کې واچوله او ښځې مې 3.5 کیلو یو ساع بیا ورته هغه زمانه کې وي دا کیلوګان نو 3.5 کیلو یو ساع هغه غله ده هغه مې ښځې اوړه کړل نو یو ته راشه یو 2-3 کسان ځان سره چې هغه ډوډۍ وخوري وی حضور پاک ما ته وی چې دا خو ډېر شی دی دا خو لږ نه دي دا خو ډېر شی دی او وی اواز یې وکړه ای د خندق خلکو راځئ جابر دعوت کړی دی ټول راځئ وی زه مخکې شوم او په منډه لاړم کور ته او داسې شومه چې ما وی چې زه خو شرمېږم حیا راځي زه خو شرمېږم حیا راځي ځکه چې څوک ډوډۍ راولي او ډوډۍ نی نو دا خو غټه بېعزتي ده دا به څه کېږي وی ښځې ته مې وی چې ښځې نبي علیه السلام خو ټول د خندق خلک راوستل 3,000 کسان دي خو یې ټول راوستل وی ښځه مې هوښیاره وه وی ما ته وی تا ورته ال ویلی دی چې څومره شی دی وی مې چې او ما ورته ووی چې وړه چیلوکۍ ده او دغه 3.5 کیلو یو ساعه د غله ده وی چې ال دی ورته ویلی دی نو پروا مه ساته دا اوس زمونږ میلمانه نه دي دا د نبي علیه السلام میلمانه دي هغه راغوښتي دي نو اوس که وله ډوډۍ پوره کوي او که نه پوره کوي زمونږ دغې سره زویمه وی چې کله یې زه رخصتولم وی حضور پاک راته وفرمایل چې ښځې ته دې ووایه چې لا ډوډۍ نه پخوي زه درځم زما مخکې به پخوي او کټوۍ ملا ده نغري نه مه کوزوئ زه به درځم وی چې څنګه نبي علیه السلام راغی وی ما ته وی کټوۍ دې کم دی د مې صاحب دغه د په نغري پرته ده وی لاړې مبارکې پکې ټوکړلو یاره زه ویم دا صحابه څونه خوش قسمت هغه خوراکونه خېټو ته تللي دي چې په کومو کې د رسول الله مبارک لاړې شاملې دي څومره مبارک خلک دي بعضې خلک اوس هم صحابو پسې بد رد وایي دا سپېره خلک دي دا د پیغمبر دشمنان خلک دي زما دوستانو پسې چې څوک کنځل کوي دی ما سره بغضي چې زه یې خوښ یم زما دوستان مې هم خوښي نو چې د چا الله خوښي د خدای رسول به یې خوښي او چې د چا د خدای رسول سره مینئ د خدای د رسول دوستانو سره به یې مینئ چې هغه صحابه کرام قسم دی چې دوی څونه محنت کړی دا دین خو موږ ته ردي د مخه را رسېدلی که دوی دا محنت نه وی کړی دا خواري نه وه کړی دا کوششونه یې نه وی کړی تاسو تما تېره جمعه مخکې جمعه د احد قصه وکړه د بدر مې درته وکړه بیر معونه په داسې حالتونو کې چې د غریبانانو ډوډۍ به نه جامې به یې نه وي شلېدلې جامې به یې وي او د دې دین دپاره هغوی څومره مشقتونه جهادونه او څومره محنت وکړو موږ ته تیاران وړی را رسېدلې ده نو صحابو پسې نبی علیہ السلام فرمایل یو ځل وفرمایل وی ای خلکا ورې زما ملګرو پسې خبرې ونه کې پام کوئ ګورې زما ملګرو پسې خبرې ونه کې زما ملګرې د هغې نه د غشو ټاکې مه جوړوئ لکه په غشي چې تاسو هدفونه ولئ پام کوئ زما ملګرو پسې خبرې ونه کې او بیا فرمایي الله الله فی اصحابی
اوهو سخت جمله الله الله د خدای نه ویریږي د خدای نه ویریږي زما د صحابو په حق کې بدرت مو او بیا سوی د غشو ټاکې لا تتحدو د غشو هدفونو ټاکې ته مو جوړوي او بیا وی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم وی که تاسو کې یو کس د احد د غر عمر سره در خیرات کی د احد غر 3.5 میله کې غټ غر دی د احد د غر عمر سره در سو خیرات کی د صحابي د چټاکې خیرات تم نه رسی نو زما مرګرو ته ولې کنځلې کوي او بل حدیث کې راځي وی زما مرګرو سره چې چا مینه وکړه وی زما د وجه وسره مینه وکړه او زما مرګرو سره چې چا بغض وکړو د زبدي شمزکه وسره بغض کوي نو سپیره سړی دی هغه څوک چې د پیغمبر په صحابو پسې لګیا دي او د حضور پاک مرګرو پسې بدرد وایي جناب نو ګوره د حضور پاک لاړې خوړلې دي لاړې مبارکې په هغه کټوې کې څوک لري او په هغه وړو کې لاړې مبارکې څوک لري او بیا هغه جابر ته وایي وی ښځې ترې ووایه چې ځان له بله ملګرې راوغواړي چې ډوډۍ ورسره پخېږي و 3.5 کیلو خو یوه ښځه هم پخولی شي وی نه ښځې ته دې ووایه وی بس بله ښځه وله راله راوغوښتله او شروع یې وکړله وی حضور پاک با ډوډۍ راغشتې او یو غټ لوښي مونږ کرا او په هغې کې به یې پخپله چورې کولې او کټوې ته به کاسه دننه کوله او په هغې کې به یې غوښه هم راغشته او خوروا به هم راغشته او هغه به یې په هغه ډوډۍ د پاسه اچوله او پخوا عربو کره به غټ غټ لوښي و 10 او 10 او 10 کسان به پکې ناستېدل لکه زمونږ په دې وطن کې د روجو سره چې هغه غټه روجو دیګ پکې راړی هغه غټ د اوسپنې شی وي داسې غټ غټ پینې به وي او لوی لوی کاسې به وي بس وی صحابه راتلل او مړېدل به او پاسېدل به او بیا به نور راتلل مړېدل به او پاسېدل به او حضور پاک به هغه ډوډۍ ورته پخپله چوره کوله او دا کټوۍ نه به یې پخپله په کاسه باندې غوښه او دغه خوروا غشتله او د هغې د پاسه به یې چوله وی چې څومره د خندق خلک و ټول ماړه شو دا معجزه و د حضور پاک ټول ماړه شو او قسم د حضرت جابر وی بخاری جلد ثانی کې راځي کتاب المغازی کې وی حضرت جابر وی ټول ماړه شو وی زمونږ تنور اقصې ډوډۍ راغورځولې ډوډۍ پکې پخېدې او وی کټوۍ هم هغسې جوشېدله چې څه پکې هم هغسې پخېدله دا یو معجزه ښکاره شوه وی دویمه یو معجزه بله ښکاره شوه خندق چې کله کنستېده وی نبی علیه السلام په خپله را سره لګیا دی کار کوي خلق وی کنه وی اسلام کې د مزدور ته پخنه اسلام کې چې کوم د مزدور قدر دی نبی علیہ السلام په خپله لګیا دی مزدوري کوي د دنیا یو بادشاه به نه نوښی چې مزدور سره بیلچه راوالي نن د دنیا دا چې کم خلق لګیا دی د لیبر ډی مناوئ او د مزدور ورځې مناوئ پاکه ورځ به لکه بیلچې راوالي او یا پکې هغه دغه د کر ورځ شي نو یو بوټی به چېته نوکران به ورته بوټی م راوالي او ځمکه به م وله وکنې بیرچی به له پوټۍ غوندې ورکړي او پوټۍ خاوره به ور واچوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله لګیا دی مزدورانو سره خدمت کوي او ملې تړلې ده یو صحابي وی قسم په خدای چې د حضور پاک خېټه مبارکه مې ولیدله وی دوړې پې د پاسه پرتې غبار ګرد و غبار پې پاسه پروت دی او یو ځای کې یو چټان راغی یو سخته تله ځمکه وه وی مونږ پې وسې کولې خو نه میده کېدله وی نبي علیه السلام ته مو الوې چې د الله رسوله داسې یو ترړه راغله یو کلکه چټان دی مضبوط او نه ماتېږي څه ورسره وکړو وی زه درغلی وی لږ ساعت پس حضور پاک مبارک راغی وی چې راغې نو ګینتري یو چته کړه او راوی بروله او بسم الله وسره بسم الله الرحمن الرحیم وی غزار یې ورکړه وی چې غزار یې ورکړه نو 3 مېسه داسې لکه د شګو په شانتې وبېده او یو رڼا تې اوچته شوه وی چې دوباره بسم الله ووی او غزار یې ورکړه نو بیا 3 مېسه لکه د شګو په شانتې وبېدله او چې 3 باره بیا هغه کوداله اوچته کړله اګینتري او بیا بسم الله وی راوی بروله نو مکمل هغه چې کم کاڼې و هغه لکه د شګو ریزه ریزه شي او 3 واړو غزارو سره رڼه اوچته شوه وی فرمایل
چې دا لومبۍ رڼا تاسو ولیدله دې باندې خدای پاک ما ته د شام محلات وښودل او ما ته الله دا وفرمایل چې ستا د امت به خدای پاک دې شام ته رسوي وی دویم ځل چې مې وواله او رڼا تې اوچته شوه نو ما ته د یمن محلات خدای پاک وښودل او دا راته الله ووی چې ستا امت به یمن ته رسیږي او چې دریم غزار مې ورکړه رڼا تې اوچته شوه نو دا د کسرا او د فارس علاقې ته رڼا ورسېده هغه محلات مې ولیدل او ما ته الله فرمایل چې ستا امت به دغه شام ته او یمن ته او فارس ته رسیږي او مقصې وشوله دا یو بله معجزه خدای ورته ښیي چې دې وخت کې خو ته باقاعده لګې خپل دفاعي پوزیشن کې او کافران راځي خندق کنه خو فکر مه کوه امت به دې د دې دنیا ګوټ ګوټ ته زه رسو انشاءالله العزیز همغسې وشوه بهر کیفو دا بله معجزه شوه او چې کار به یې کو نو صحابه او نبی علیه السلام به یو بل سره شعرونه هم وی نحن الذین بایعوا محمدا صلی الله علیه وسلم علی الجهاد ما بقینا ابدا مونږ هغه خلک یو چې مونږ د نبی علیه السلام سره په جهاد بیعت کړی تر څو چې جمدي یو نو مونږ به د پیغمبر علیه السلام نه رستو کېږو او د کافر او دشمن په مقابله کې به ورسره جهاد کوو دا به هغیم وی دا به صحابه وی او نبی علیه السلام مبارک به ورسره هم کله کله لګیو او دی به هم وی ته نور شعرونه هم دي هغه به په شریکه باندې به لګیو اللهم نبی علیه السلام به آواز وکړو اللهم لا عيش الا عيش الاخره اللهم چې دی به ده وی چې نحن الذین بایعوا محمدا مونږ هغه خلک یو چې د نبی علیه السلام سره بیعت کړی دی په جهاد تر څو چې جمدي یو ما بقینا ابدا نو بیا سدی بیا به نبی علیہ السلام اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجره خدایا جن خو نه دی مگر د آخرت جن دی د دنیا جن خو د کړهو جن کله بیماری به راځي کله تکلیف به راځي کله جګړې به راځي کله فتنې به راځي لا عيش الا عيش الاخره پورا کامل جن د دنیا نه دی د آخرت ته فاغفر الانصار والمهاجره خدای د انصار او مهاجرین وبخښي دا دعا به ورته په خندق کې کوله نو چې په دومره تکلیف کې صحابه هم لګیایي د الله دپاره په تکلیف برداشت کوي او حضور پاک هم لګیایي د خدای دپاره تکلیف برداشت کوي اوږي هم دي یخنیم کېږي نو تاسو ووایئ چې دا دعا به خدای قبلوي که به نه قبلوي د نبي علیه السلام او خو خامخا قبلېږي مستجاب الدعوات دی خو دغې وخت ته ګوره د دغې وخت دعاګانې کړي او صحابه ووایي والله لولا الله ما اهتدینا د خدای حمد به هغه وخت کې ادا کو والله لولا الله ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا خدای کته نه وی کنه نو مونږ به هدایت نه وي مونږ خدای دا خو ستا په توفیق او ستا په امداد مونږ په اسلام کې داخل شو هدایت مونږ مونږ به نه مونځ کړی وی او نه مونږ صدقه ورکړی وی الله دا خو ستا په وجه دی واقعي دا د خدای مینه ده مونږ سره چې الله مونږ مسلمانان پیدا کړي ټول وایي الحمدلله مونږ منځونه کوو مونږ صدقې ورکوو دا د الله مینه والله لولا الله ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا ان الاولا قد بغوا علینا وی الله په مونږ باندې اطمینان راولي فانزلا سکینة علینا وثبت الاقدام الا قینا خدای که مونږ او دشمن یو بل سره مخامخ شو خدای قدمونه کلک ان الاولا قد بغوا علینا دې کافرانو په مونږ زیاتې کړې په مونږ ظلم کوي چې هغه مکې نه زمونږ خلاف لښکرې جوړې کړې د ټولو کافرانو لښکرې غونډې کړې او په مونږ حمله کوي اذا ارادوا فتنة ابینا او دوی زمونږ نه څه غواړي مونږ واپس کفر ته راوغواړي چې واپس د مور پلار د نیکونو عبادت په شانتي دین اختیار کې ابینا مونږ د دې انکار کوو که دا زړه وچ وي که نه په مونږ واپس هغه زوړ دین ته نه ځو نوی دین هم د اسلام قبول کړی دی نو چې دا ابینا به وی نو پیغمبر علیه السلام هم ورسره اواز پکې اوچت کړ او په شریکه به وی ابینا 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 چې مونږ د دې د کفر او شرک نه انکار کوو ان الاولا قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا په دې به اواز اوچت دین علما دا معلوموي چې دا جهاد په میدان کې یا اسې شعرونه وی یا نظمونه وی د زړه د خوشحالۍ لپاره دا جایز دي
نبی علیہ السلام دا دی په خپله ویلي او بیا جهادي دا جهاد د پاره ټریننګ کول او تربیت کول او خپل سامان د جهاد برابرول دا د نبی علیہ السلام ته د کوداله پکې استعمال شو خندق یو کناو په طائف باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله حمله کوله نو د طائف مضبوطه قلاګانې وي نو هغې دپاره منجنیق استعمال کړی مچوغڼه دا اوس چې پخوا به زمونږ په دې وطن کې خلکو سره مچوغڼې وې کاڼې به یې پې ویشتلې هغه به یې دا باڼې چغ په شانتې مچوغڼې جوړې کړې وې په دې باڼې چغ په دا څلور طرف ته ټالونه یي پخوا دې خلکو پې ځانګل هېڅ خو نشته نو اوس لکه دې زمانه کې توپ استعمالولی شي یا ټینک استعمالولی شي او یا میزایل استعمالولی شي دارنګې زموږ علماء کرام یو څیز دی چې د دشمن په مقابله کې به هغې کې احتیاط کړي هغې ته هوا استعمالول ریح باد استعمالول نو پخوا به زهریله ګیس استعمالو پرېښوده به اوس هم دا ګیسونه روتې دي او دا د دشمن په دینو کې پرېږدي نو تر څو چې سخت ضرورت نی راغلی نو دغه به نه استعمالوي ځکه ماشومان هم پکې مړه شي او زنان هم پکې مړې شي او بوډاګان هم پکې مړه شي ابه نه استعمالوي تر څو چې سخت ضرورت نی راغلی او باقی دې زمانه کې توپ شو ټینک شو میزایل شو د استعمالولی شي دا صحابه کرام خپل دفاعي سازو سامان نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل استعمال کړی او قرآن شریف کې به الله فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه چې تاسو د کافر په مقابله کې خپل طاقت ښه مضبوط طاقت برابر کړئ نه مارونو نن د مسلمان څونه تعداد دی مسلمان نن د کافر نه زیات دی نن د مسلمان تعداد د یهودو نه زیات دی نن د مسلمان تعداد د عیسایانو نه زیات دی نن د ټولې دنیا د مسلمان تعداد د هندو نه زیات دی بود متوالا نه زیات دی چیلیانو نه زیات دی روسیانو نه زیات دی او مسلمانان ارده ډغرې خوري که نه خوري ګوره افغانستان کې وګوره ګوره په عراق کې وګوره فلسطین کې وګوره په کشمیر کې وګوره په بوسنیا کې وګوره په چیچنیا کې وګوره ساخوا کې دغه لیبیا کې وګوره شام کې وګوره مصر کې وګوره ځای په ځای مسلمان نن په غم اخته دا ولې ځکه مسلمان لا چې د کافر په مقابله کې کم جهادي قوت پکار دی او کم سازو سامان پکار دی انشته نن کا د دشمن لګیا دی او د مسلمان خلاف نن بدماشي شروع کړې ده ولې هغه سره جنگي سازو سامان شته او تا سره نشته ایمان تا سره دی خو جنگي سازو سامان کم چې قرآن 1400 کاله مخکې ویلي دي چې دا تاسو خپل جنگي سازو سامان برابر کې نو زمونږ چې کم مالدار مسلمانان دي او مالدار ملکونه دي په عیاشو کې پراته دي صرف په تعیش کې پراته دي دا ډو سوچ یې نشته چې زما یو دشمن شته یو کافر زما شته او په مختلفو طریقو راځي او په ما باندې حملې کوي او زما مسلمان په مختلفو طریقو بربادی ماشومان یې مړه کړل زنانې کونډې کړلې د وینو سیلابونه یې توی کړله په دې سوچ دي چې کله مسلمان نوم ختم کو او مسلمان له چې کم قوت او کم طاقت پکار دی هغې ته د مسلمان توجه نشته دا د مثال شو کنه خندق نبی علیہ السلام کانولې دي مچوغڼې او منجنیقونه د طائف دپاره استعمال شوي دي او قرآن حکیم کې الله وایي چې د دشمن په مقابله کې تاسو خپل ښه مضبوط طاقت او خپل اسباب او جنگي سازو سامان هغه برابر کې بهر کیف دا خندق په تیار شو او برابر شو دې کې یو واقع بل هم داسې وړه غوندې پېښه شوه یو صحابي دی د نبي علیه السلام نه اجازت وغوښته وی صاحبه ما له لږ اجازت راکړه کور ته ځم دا قانون دی چې په جهاد کې بې د امیر د اجازت نه به کار نه کوي د امیر تابعداري به کوي د هغه نه به اجازت غواړي نبي علیه السلام ورته وی لاړ شي چې لاړه دا صحابي کور ته نو د سره خو نیزه وه صحابو خو به خامخا وسله ځان سره ګرځوله چې دې سنګ کور ته ورغی اوس بیبي د دروازې بار ولاړه نو عرب خو غیرتي خلق و دې پې شکي شو چې زما دا ښځه دروازې نه بارسنګ چاته ولاړه نو نیزه یې نیغه کړه ښځې ته وی ته بارسنګ ولاړه ښځې ورته ما پرېږده راشه کور ته کور کې لوی غم پېښ دی ځکه لا تښتېدلې یم بار ته وی څه چل دی وی ته خو رانه نه وه چې دې سنګ کور ته ورغی یو لوی خامار په کور کې پروت دی لوی اجدها ده وی دې مار د وجې نه زه در تښتېدلې یم دروازې ته به ده سره خو لویه نیزه وه
هغه نیزې هغه سوکې راواغېسته او د مار په دې سر یې کېښه خو چې زور یې سینګ ورکړه دې مار له نو مار یو چغه ووایه دا ښځی وی په دې پوه نه شوم چې مار مخکې مړ شو که زما خاوند مخکې مړ شو مارم مړ شو خاوند مې پرېوت دی مړ د خدایا دا شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مې الوی بیا چې د الله رسول دقه چلې وکړه مار له په نیزه په سر کېښوده مارم مړ شو او زما خاوند هم مړ شو په دې پوه نه شم چې کوم یو مخکې مړ شو دواړه یو ځای مړ شو نبی علیه السلام وفرمایل وان لبیوتکم عوامره وی ستاسو په کورونو کې پیریان اوسېږي ستاسو کورونو کې پیریان اوسېږي او مدینه منوره کې ګورې پیریان ډېر هر قسمه پیریان پکې شته مسلمانان هم پکې شته د نبی علیه السلام نه دین زده کوي او کافران هم پکې شته لکه څنګه چې مدینه منوره کې منافقین دي او یهودیان دي دارنګې په دې کافرو په دې پیریانو کې شته مسلمانان پکې شته انګریزان پکې شته یهودیان پکې شته مشرکان پکې شته هندوان پکې قسم نو چې تاسو کلم کور ته دننه کېږئ او مارم پکې ولیده تحریج پې وکړئ تحریج څه معنا داسې ورته وایه یحرج علیکن ان تخرجن من بیتي تاسو زما د کور وځئ دا ورته ووایه یا د نوح علیه السلام او د سلیمان علیه السلام عهد ورته پیش کې اسألکن بعهد نوح و سلیمان ان تخرجن من بیتی یا پښتو کې داسې ورته ووایه چې د نوح علیه السلام او د سلیمان علیه السلام عهد درته مخکې کوم زما د کور وځئ دا ورته خامخا ووایه ځکه نوح علیه السلام چې کله کشتۍ ته خطه ځان سره ماران هم پرې جوړي د هر جنس د حیواناتو له یو ځان سره خې جوړي نو د هغې نه یې وعده غشته د مولاد ته به ضرر نه رسوي او سلیمان علیه السلام خو په هر چا حکومت و نو هغه هم د دې پیریانو نه وعده غشتې را چې تاسو مسلمان ته ضرر نه رسوي نو دا ورته ور یاد کې ورته ووایې چې په عهد د نوح علیه السلام او د سلیمان علیه السلام د تا نه دا سوال کوم چې زما د کور وځه نو که پیری خو غیب بشي او که پیری غیب نشو نو پته به ولګي چې دا پیری نه دی بیا یې مړ کړه کور کې دې مار ولید نو سمدستي پې اواز مه کوه دا اواز ولل اول ورکه په خبره خو ورسېدی که نه که غیب شو خو ښه پخه که غیب نشو که پیری خو غیب بشي او که پیری نو او غیب نشو نو بیا به ماری بیا مړ به هر کیف دا خندق صحابه کرامو په 6 ورځې کې پوره کړ سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چې خندق سنګ پوره شو نو د 10,000 لښکر راورسېد 10,000 کافرانو لږ نه دي ډېر زیات ښځې ځان سره روستي دي تورې او نیزې اوښان او په ډېر لوی جوش کې رالل په داسې جوش کې رالل چې د مدینې منافقان په یره کې پرېوتل قرآن شریف کې الله فرمایي اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم د مدینې نه په هر طرف حمله وکړه دې خو سازش شو چې په مختلفو طرفونو په 4 طرفونو به مونږ په مدینه حمله کوو ازداد ذکر شو فوق و اسفل استیعاب ته مراد هر طرف نه حمله وکړه بر لاندې هر طرف نه حمله وکړه او دې مطلب چې مسلمانان به ختم کو پرېږدي نه بس اذ زاغت الابصار د منافقینو سترګې کیرې بیرې شوې چې دا خو پکې مونږ بروسه ولا بلغت القلوب الحناجر او دا زړونه مرۍ ته راورسېدل هلکه ویړه مې د خولې له راغله خولې له نه راځي لیکن دا هغه د تنګش او د تکلیف په وخت کې خلک دا محاوره استعمالوي هړونه خولې له راغله وتظنون بالله الظنون او په خدای بدګمانۍ شروع کړې دا منافقانو بدګمانۍ شروع کړې چې خدای پاک خو وی چې زه به د پیغمبر امداد کوم امداد خو یې ورسره ونه کړ هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا قرآن شریف کې الله فرمایي په مسلمانانو ازمایش راغی دا یو ازمایش دی ګوره ازمایش سي کله په مسلمان سخت راځي کله نرمه راځي کله بیماری راځي کله روغ صحت راځي کله مړی راځي کله ماشوم پیدا کېږي دا ټول ازمایشونه دي چې په خوشحالۍ کې د خدای حمد ادا کوې او که نه ادا کوې او که تکلیف او غم دله راغی نو ته په هغې کې خدای یادې او که نه یادې غم او تکلیف کې به هم خدای نه یادې او په خوشحالۍ کې به هم خدای یادې او چې کوم مسلمانانو کامل هغې وي هذا ما وعدنا الله دا وي هغه دی چې موږ سره خدای او رسول وعده کړی وصدق الله ورسوله او خدای او رسول رښتیا ویلي دي هغې باندې نو ګبراهټ نو
وما زادهم الا ایمانا وتسلیما دا غي ایمان نورم مضبوط شو د پیغمبر علیه السلام تابعداري دا غي نورم کلک شو رال الکافران د احد خوا کې خیمه خخه او په دې سوچ چې بس په مدینه د هر طرف نه حمله ده او نن به مسلمان ختم او چې رال الخندق ولید حق بک حیران او خو دا سدي مسلمانان خو په مدینه کې نشتا هغه خو د خندق او د غر په میاس کې دی ردی او یو طرف ته غر دی پاغیب نشو راخته بل طرف ته خندق دی بس کو بدقه سبرات له د خندق په خوا کې په دیره کېدل د خندق نه خورا پورې وتی نشو پینځه غد پلن او پینځه غد جوړ خندق دی اوس بس کېږي ولې چې په خندق راځي او کوديږي او مسلمان وته ولاړ دی هغه په کانی د په اثر ودی او که خندق لرازی او را کودیږي او راخیږي نو مسلمان ولاړ دی غشي وسره دی په دا غشي ویلي سیب شل وزي یا یوم یاش دا کافران دقل ته دیرو او په دې سوچ کې دي چې موږ څنګه مسلمان ختم کو هغه حوی ابن احتب چې کم د بنو نذیر سردار او يهودي هغه لاړ د بنو قریظه او يهودو پسې د بنو قریظه يهوديان په مدینه کې اوسېدل هغه ته ویرو د مسلمان خلاف د بنو قریظه چې کوم مشر کعب ابن اسد هغه چې د تو قتل حوی ابن احتب ته دروازه وته بند کړ حوی ابن احتب ورغه دروازه وته ولا په کعبه د دنیا کافر میرا غون کړی دی نن مسلمان ختمو روزه هغه کعب ابن اسد يهودي وته وی حوی تا وی د سپیرو وی دا مخ د سپیرو او خیر دی نه دی راوړی شر دی راله راوړی دی هغه وی خیر مې راوړی دی نن به مسلمان ختمو پرېږدو یې نه د دنیا دشمن مې غطفانیان او د مکې خلک ټول راغونډ کړي کعب ابن اسد ورته وی قسم په خدای چې ما د پیغمبر علیه السلام سره وعده کړم او ما په وعده کې ډېر با وفا مونته دی او ما ډېر رښتونی مونته دی د خدای روی ونیسه او زق مونږ په ارام پرېږده خیر دی ورته لګیا هغه مجبور چې لا مجبور یې که نو بنو قریظه او یهودیانو خپل عهد مات که رووته نبی علیه السلام ته چا وی چې د بنو قریظه او یهودیانو مې ملګري شي لکه د بار نه دشمن راشي او د تورنګزو خپل خلک هم ملګري شي نو نبی هم ډېر خفه شو نو درې صحابه ولېږل وی تاسو لاړ شئ سعد ابن معاذ رضی الله عنه او سعد ابن عباده رضی الله عنه او عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه وی د دې خبرې ما تحقیق وکړ ځکه چې د بنو قریظه سره زموږ معاهده ده نو چې رښتیا وي معاهده ماته کړې ده او که نه دا درې واړه لاړل خو حضور پاک ورته وی چې واپس راشئ د خلکو مخکې به ماته نه وایې اصله دا مسلمانان غریبانان ونه لقي ونه یریږي چې د بار نم راغلل او د کلي نم زموږ خلاف لښکر تیار شو دوی چې درې واړه لاړل واپس رالل نو حضور پاک ته پټ الوي په اشارو یې ورته وی صاحب خپله وعده ماته کړې ده بعد عهدی کړی ده د بنو قریظه یهودیان او اغیم دا کافرو مرګري شو ډېر زیات نبی علیه السلام خفه شو په دې هم خفه شو چې دا یهودیان ولې د ما خلاف دونه سازشونه کوي څه چل شوی ما سره خو یې لیکل کړي دي وعده را سره کړې ده څه لاړل را باندې لښکرې را واچولې او سره د مدینې دي دا چې دي نو دوی دننه راووتل دا به څه کېږي ډېر پیغمبر علیه السلام پریشان او یو ورځ داسې مضبوط جنګ وشو داسې مضبوط چې نبی علیه السلام د ماسپښین لمونځ مونه کړ د مازدیګر یې مونه کړ د ماښام یې مونه کړ د ماسخوتن هم ډېر وخت تېر دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی نبی علیه السلام ته وی صاحب ما خو مونځ نه دی کړی وی والله ان صلیت ما هم نه دی کړی قسم دې که ما هم کړی وی ځای چې دوی چې دا مونځ وکړو نو پیغمبر علیه السلام په دغه ورځ ډېره سخته خیره ورته وکړه وی یا الله د کافرو کورونه او قبرونه د اور نه ډک کړي خدای د کافرو کورونه او قبرونه د اور نه ډک کړي مونږ خو یې د مانځه نه منې کړو خصوصا د مازدیګر مونځ یې را باندې قضا مازدیګر مونږ ډېر اهمیت لري نو بیا اول د ماسپښین مونځ وکړو قضا بیا د مازدیګر مونځ قضا وکړو بیا د ماښام مونځ قضا وکړو او بیا د ماسخوتن مونځ قضا وکړو یو کافرو عمرو ابن عبد هغه راغی او هغه په څه طریقه یو ځای کې دا خندق لږ تنګ و نو اسې روز غله په خندق را پورې وت او چې را پورې وت نو اعلان یې وکړ مقابلې له راشي حضرت علی رضی الله عنه میدان ته ورغی ورته وی څوک یې وی زه علیم وی نه ستا مرګ زه نه خوښوم ته کشر یې څوک مشر را میدان ته کا
علي صاحب ورته وی زه د مرګ خوښوم، زه کشر یم خو زه د مرګ خوښوم. نو دا عبد عمر دی ورته د اس نه، دا عمرو بن عبد د اس نه ورته کوز شو. چې کوز شو کوزېدو سره دا ډېر بدماش شو، کوزېدو سره په حضرت علي غزارو په توره. علي صاحب سره ډال او ځان یې بچ که سر یې لږ زخمي شو او نور بچ شو. خو چې سنګ د غزار وکړه او علي صاحب بیا توره اوچته کړه او غزار یې داسې مضبوط ورکړه چې هغه د اوسپنې زغره اچولې وه، ځان یې مکمل په اوسپنه کې پټ کړی. خو حضرت علي صاحب داسې مضبوط غزار ورکړه چې توره یې د هغه اوسپنې نه مووته او د ده نه مووته، مردار شو. خدای مردار. یو بل کافرو نوفل ابن عمیر، نوفل ابن عبدالله، نوفل ابن عبدالله هغه را منډه کړې. هغه وی زه به نن ځم او د مسلمانانو د پیغمبر به زه نن وجنم، پرېږدم یې. هلکه دومره لوی خندق چې دی، وی زما داسې اس دی چې د خندق نه پورې غاړه ټوپ والی شي. توره لاس کې واغېسته او بعینه چې کوم ځای کې حضور پاک ولاړو په دقه دی په خندق راغی. او چې څنګه اس راوځغلو چې دا به د خندق نه ټوپ کې زما اس او نیغ به په پیغمبر علیه السلام په توره غزار کړو. خو چې څنګه اس له ټوپ ورکړه نو اس په خندق کې لاندې پرېوته سره د او دا سټ یې مات شو، مردار شو. چې مردار شو کافر وی 10,000 درهم به درکړو او د دې نوفل دا لاش راله راکړه، 10,000 درهم درکو دا لاش یې راکړه. نبی علیہ السلام وی د مردار نه زه لاش علم او نه مې دا مردار او نه پیسې علم او نه مې دا مرداره پکار ده. صحابه ته به اخوی ورته ورغورځوي. بل څوک وایي چې 10,000 درهم خو ډېر شی دی، د جنګ سامان به پرې والي. حضور پاک وی نه په دې پلیت وجود د کافر نه پیسې غواړه، نه مې دا پلیت وجود پکار دی. وی روکې کې دغسې وله ورکړه. داسې لږ غوندې منډه تړلی شوې. یو صحابي دی نعیم ابن مسعود غطفاني، نبی علیہ السلام لراغی وی صاحب وی زما قوم غطفانیان په دې کې پراته دي او وی هغوی ته زما د اسلام پته نه لګي چې دی مسلمان دی، نو که اجازت راکړې زه ورځم چې د خپل قوم لږ وشړم. پوه یې کړم. نبي صاحب وی ډېره ښه ده، زه ورځه الله دې حفاظت وکړه. دی په خندق ور پورې وت او د غطفانیانو ته ما پیژنې؟ هلکه ته کوم ځای وې؟ هغوی ته پته نه وه چې دی مسلمان شوی دی او مدینې ته تللی دی. ته کوم ځای وې؟ وی دا دی له خواله رالم که. حضور پاک ته وی ګورې لږ دروغ به پکې وایم، نو جنګ کې دروغ ویلی شي. وی وایه پکې اجازت دی. وته وی زه ستاسو ملګری یم که. وی داسې کار دی چې د مکې او د مدینې د خلکو خو خپله دشمني ده. د مکې خلک هېڅ شو نبي علیه السلام پوهېشه. نو زموږ څه کار دی غطفانیان چې موږ دلته کې رالو او صرف د حویی خطا کړو د کجورو په بانه یې راوستو. تاسو څه خیال دی په دې خندق تاسو ورتلی شئ؟ غطفانیان ورته وی نه نشو ورتلی. وی هسې ځان وجنو، ځای چې ځو. بس هغې اعلان وکړ وی دی چې دی. غطفانیان ترې روان دی کې خدای پاک طوفان راوست، داسې طوفان الله راوسته. قرآن شریف کې الله فرمایي انزل جنودا لم تروها، داسې لښکرې او باد خدای راوست طوفان چې د دې کافرو خیمې یې اوچتې کړې او دوی چې په نغرو کوم لوښي ښودي د پخلي هغه لوښي ته یې خوا کړل او د څارو بچي اوچت کړل. دونه طوفان او چې څوک په ځمکه ناست و بچو که څوک به ولاړ و هغه به اوچت کړ. او خیمې او دا لوی طوفان دی او زلزل د سترګو کې شګې پرېوتې، پخلو کې پرېوتې. بس نر به هغه و چې خپل اوښ ته خته او تښتېده، بس نر هغه و چې خپل څاروی یې لیده او تښتېده، ټول او تښتېدل لاړل. دا 20 ورځې یا یو میاشت دوی د مسلمانانو خلاف د مدینې ګیر چاپېره دیرو. رب العالمین د مسلمانانو امداد وکړه. الله وی باد مې راوسته او لښکرې د فرشتو مې راوستلې او کافر مې د نوز لړلو تښتېدل. نبی علیہ السلام یو اعلان وکړ وی الان نغزوهم ولا یغزوننا. صحابه ته وی مبارک مشه د دې نه پس به کافر زمونږ مقابلې له مدینې ته نه راځي. بس دی خیرې راتللی، دې نه پس به مونږ ځو، بس دی خیرې راتللی. نو دا لویه معرکه دا پیښه شوه، دې ته غزوه خندق وایي او غزوه احزاب ورته وایي. زنانه هم پکې یو لویه توره کړې ده. حضور پاک زنانه په مدینه کې یو قلعه کې بندې کړه او حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنه چې کوم مشهور شاعر د حضور پاک و هغه ته وی ته دې زنانو سره کېنه. دې سپینګیري بوډا یو یهودي ورغ، دا بنو قریظه یهودیانو خو تازه چوکه کړ، وعده خلافي وکړه. یو یهودي ورغې معلومات کوي چې د ښځو سره څوک فوجان شته که نشته مسلمانان.
څوک حفاظت کوونکی شته که نشته؟ حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها یهودی صحیح کو. حضرت حسان ابن ثابت ته وی صفیه د حضور پاک ترور و، د پلار خورې و. حضرت حسان ته ورشه او پر یهودی غزار وکړه، وی په څه په حکم ما سره سدي، وی د خیمې د لرګي والا او په دا سری و. حضرت حسان وی ز سپینګری به د غزار کولې شم، زه خو نشم کولی. وی ښه بس ورغله حضرت صفیه او لرګي او چت کوه یهودی په دا سر و چې وی و مردار شو. حضرت حسان ابن ثابت ته وی زه ښځی ما ګوتې نشم وروړی او ته دې اوس 1900 د خیمې نه د دې قلا نه بار ورو غورځوه. د قلا په دیوال دا یهودي راوړېدلی، نو دا یهودیان به ویریږي، وی به چې مسلمانانو سره سړي شته په موږ باندې راځي. حضرت حسان وی زه بوډۍ یم د دې غورځولی شم، زما لاس کې کم دي طاقت دې څنګه ونیسم. نو بیا حضرت صفیه رضی الله عنها ورله او په جامو کې څادرونو کې یې ونیوه او د قلا نه پورې غاړه یې وروغورځوله. هغې کې دا حکمت و یهودیان په انتظار و چې مسلمانانو سره سړي شته که نشته، او چې دی یې وغورځو یهودیانو ویل که سړي ورسره دی، هغه زمونږ دغه یې مړ کړ، جاسوس یې راله مړ کړ، او دونه تکړه سړي دي ورسره چې بار یې راته راوغورځو. خدای حفاظت کوي. نبی علیہ السلام یو آواز وکړ، وی څوک به لاړ شي او ماله به د کافرو خبر راوړي. حضرت زبیر رضی الله عنه پاسید، وی زه به لاړ شم. ګوره د خندق نه وراوړېدل اسان کار نو ګران کار. نبی علیہ السلام بیا آواز وکړ، وی څوک به لاړ شي چې ماله د کافرو خبر راوړي، خندق نه ورپورې وځي. بیا زبیر پاسید، د حضور پاک د ترور زوی بیا کېناسته، بیا آواز وکړي څوک به لاړ شي چې ماله د کافرو خبر راوړي. زبیر بیا پاسید. نبی علیہ السلام وی لکل نبی حواری و حواری الزبیر، وی د هر پیغمبر یو خاص امدادګری مرګری وي، او وی زما امدادګری مرګری حضرت زبیر. او د دنه پیغمبر علیہ السلام یو انعام یې ولور، ناشنا انعام. هغه انعام څه دی؟ وی فداک ابي و امي، وی ای زبیره زما مور و پلار تا نه قربان. نو دی لاړ د خندق نه ور او ځان لا به د حفاظت کوي. د خندق نه ور وړېده او د کافرانو په منځ کې چکر ولګاو او بیا راغی او نبی علیہ السلام ته ټول حال یو موقع کې بیا فرمایل، وی څوک شته چې په خندق ورپورې وځي او زما له خبر راوړي. حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه پاسید، وی صاحب دا کار به زه وکړم. ګوره آسان کار خو نه دی. وی ښځه ورځه پې، وی الله به د حفاظت کوي. خو حذیفه ګورې سبکې نه، بس ماله به صرف اطلاع راوړي چې د هغوی څه حالت دی. حذیفه ابن الیمان وی ورلم، وی پکې ګرځېدم اړو چا لیدم نه. وی ابو سفیان چې کوم د کافرو مشر سردار دی، وی دې مې خوا کې و. وی ما وی چې غشي باندې دا سر ولم چې بس مړ شي. وی د حضور پاک خبره را یاده شوه چې ګورې سبکې نه. وی ابو سفیان لګیو ملګرو ته چې زه چیزو دې دوړو خو غرق کړو، سترګې م د خاورو ډکې شوې، خوله م د خاورو ډکه شوه، او اورونه هغه چې کم اورونه بل کړي د خوراک دپاره هغه اورونه زول یوړل او خیمې پې وسوځولې او قوم رانه وتښتېد، غطفانیان وتښتېدل، بس ځای چیزو خیمې غونډوې. دی راغی حضور پاک دی الوی، وی صاحب سړي دې په تیښته دي، قوم په منډه دی. وی ابو سفیان خو مې د غشي لاندې شو مې چې مړ کومې. وی تاسو وی چې سبا زیاتی کار نه کوې، نو وی پرې مې ښود. وی ښه دې وکړل. الله د مسلمانانو مضبوط مدد وکړ په دې جنگ کې، او ګټه خدای پاک مسلمان له ورکړه، مضبوطه ګټه رب العالمین مسلمان له ورکړه، او ټول کافر خدای پاک د زول او د باد په ذریعه باندې واپس وتښتول مکې ته. هغه خندق ډېره موده و، بیا ورو بند شو، اوس خندق نشته. هغې ما یو ځای کې تاریخي بنیاد باندې هم یو سړي نه مې تپوس هم وکړ. مخکې یو ځل تللی وم، یو بوډا بابا تسبیح او دا دغې خرڅول په ګاډي باندې. مې بابا ته د کوم ځای؟ وایي زه د مدینې یم. ما وی هغه خندق ځای درته معلوم دی چې هغه کوم ځای کې دی؟ نو مخامخ یو سپایي ولاړو په سړک د پاسه، وی هغه شورتې والا، هغوی سپۍ د شورته وایي، وی هغه شورتې والا یینې؟ وی دا د خندق نښه ده، سړک پې د پاسه جوړ دی چې کوم ځای کې دا مین روډ روان دی، دا ټول په هغه خندق د پاسه او خوا کې جبل سلعه ده. په دغې غر کې یو غار م، ما په خپله هغه غار لیدلی دی،
په هغه غر کې شته. نبی علیہ السلام به عموما د شپې لاړ، هغې کې به آرام او دمه به یې کول. سخت تکلیف و صحابو ته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا تکلیفات برداشت کړل، خدای ولا فتح ورکا، نصرت یې ورکا. موږ دې کې رونو دې خبرې ته اشاره ده چې مسلمان باندې به تکلیف خامخا راځي. ګوره الله یو جبریل علیه السلام وزر باندې غون عادیان غرق کړل، غون سمودیان یې په یو چغه پې غرق کړل. دلته هم داسې کولی شو، لیکن دې کې د الله حکمت ده. ګوري مسلمان آزمایش پې کوي چې د الله لار کې تاسو ته قرباني ورکوئ که نه ورکوئ. او بل دې کې دا هم حکمت و چې داسې د اهل مکه خدای نه تباه کول، ځکه الله هم دې خلکو ته بیا وروستو هدایت ور نصیب کړي. دغه ابو سفیان رضی الله عنه چې په احد کې د کافرانو سردارو، په خندق کې د کافرانو سردارو، دا خدای مسلمان کړ. هغه د ابو جهل زوی عکرمه رضی الله عنه چې په بدر کې او په احد کې د کافرو لوی سپهسالارو، خدای مسلمان کړ. هغه خالد ابن ولید رضی الله عنه چې په احد کې د مسلمان خلاف سخت جنگ وکړ او د اسونو د رسالې سپهسالارو، هغه خدای پاک مسلمان کړ. دا اکثریت کافران دا خدای پاک بیا مسلمانان کړ. دا الله پاک دا حکمت رونو دغه صحابه دي دین لپاره لوی قرباني ورکړي. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زندگی ټوله د قربانونو ډکه، ټوله د قربانونو اسانه خبره نه ده. په دغه قربانو دا دین مونږ ته راورسېده. اوس د دین حفاظت خو مونږ کوو که نه؟ بس نبی علیہ السلام مبارک خپله ډیوټي پوره کړې ده، صحابه خپله ډیوټي پوره کړې ده. اوس دا دین دا به مونږ محفوظ ساتو، دا دین به امت ته مونږ رسو، د دې دین آبیاري په مونږ باندې ده، او دا دین امت ته دعوت او تبلیغ او دین رسول د دې دین دفاع کول دا زموږ ذمہ داری ده. دا به اوس مونږ کوو. رب العالمین دې د حضور پاک راوړلی دین، راوړلی شوي دین ټول امت ته ورسوي، او الله دې زمونږ ناراضي شي. خدای پاک د مسلمانانو اتفاق نصیب کړي.